بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلام. د هیواد په روانو سیاسي حالاتو جګړه، سوله، سیاسي حالات، د ملي وحدت د حکومت ارزونه او د مطرحو سیاسي څیرو پلانونو په دې ټولو په هکله مو وغوښتله چې د افغانستان له پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي سره ځانګړې مرکه ولرو. کرزي صاحب په خیر راغلی، ښه راغلاست. کومدان چې د بختیو سره موږ ته وخت راکړ. ډېر شکر. سلامت اوسئ. مخکې دې چې مرکه پیل کړم غواړم ووایم چې سربیره پر ټولو نیمګړتیاوو لاسته راوړنو چې په 14 کلونو کې مو درلودله، یو څه کې تاسو شهرت مومند، د بیان ازادي او سلامندي مو ډېرې توندې نیوکې او ډېرو توندو پوښتنو ته تاسو حوصله وکړله. زه هیله لرم چې نن زمونږ توندو او نرم پوښتنو ته په حوصلهمندۍ ځواب راکړئ. پیل له دې څخه کوم په مقدمه کې مې ویلې پخوانی ولسمشر. د پخواني کلمه مو چې کله واورېده یا د پیشوند مو چې کله واورېده، څه احساس کوئ؟ د راحتۍ یا د افسوس او پښیمانۍ؟ یا د راحتۍ ډېر. دا خو د افغانستان کامیابي ده چې یو رئیس جمهور پر کور کښېناست او بل راغی او بل حکومت راغی. دا د افغانستان د ترقۍ علامه ده. خدای دې وکړي چې دا سلسله د افغانستان د خلکو د واکمنۍ او د ډیموکراسۍ لا مخته شي. ولې تاسو ویلي چې یو څه افسوس په دې کوئ چې کاشکې مو لږ موده وایي چې تاسې سوله راوسئ، بیا مو موده پای ته رسېدلې؟ نه، دا مې نه دي ویلي. نه، دا مې نه دي ویلي چې کاشکې زه یو موده وایي چې سوله راغلې وای. دا مې ویلي چې کاشکې سوله راغلې وای، کاشکې سوله راغلې وای. او اوس هم ارزو لرو چې سوله راشي. راوشو همدې د سولې خبرې ته. د سولې پروسه ستاسو په وخت کې ویل کېږي چې ناکامه پروسه وه. د استاد رباني وژل کېدل، د کوټې څخه د یو دوکاندار په ادرس راتلل کابل ته، او د ملا برادر چې یو مریض غیر مؤثر کس بلل کېده، دغه خوشې کېدل او ډېر فوکس پر هغه. تاسو پوپلزي یاستئ، ملا برادر پوپلزی دی. تاسو ځکه هڅه وکړئ چې ملا برادر خوشې کړئ، خو د سولې لپاره هېڅ داسې پرمختګ ونه شو. ولې اوس د سولې مخامخ مذاکرات د لومړي ځل لپاره پیل کېږي، هغه مشکوک. ستاسو نظر په هغې وخت او په اوس وخت واخلو. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه وه او آرزو وه او آرزو ده او دې آرزو ته باید افغانان ورسېږي. دا جنګ په افغانستان کې د پردو د منافعو جنګ دی چې په هغه کې په هره خوا کې افغانان قرباني کېږي، خاوره تاوان کوي، آینده مو ترقي مو د رکود سره مخامخ شوی ده. نو افغانان باید په هر ترتیب چې کېږي خاورې ته سوله راولي او د پردو د استثمار ځان خلاص کړي. زما هڅې د سولې دپاره د دې دپاره وې چې زموږ طالبان په دې پوه کړم چې دوی هم افغانان دي او دوی باید د خپلو نورو وطنوالو سره یو ځای راسي افغانستان ته او سوله راولي او د وطن د ترقۍ لپاره کوښښ وکړي. د دې سولې په مقابل کې، د دې کوښښ په مقابل کې خنډونه ډېر وو. ستر هېوادونه د جهان ځینې په دې کې په مخالفت ولاړو. د پاکستان د فوج او د استخباراتو دستګاه په دې کې په مخالفت ولاړو. هر هغه افغان چې د سولې هڅه یې کوه هغه به ترټل کېدی. دلته به هم ترټل کېدی، په افغانستان کې او پاکستان کې به هم ترټل کېدی. نو دا موږ د یو لوی توطئې سره مخامخ. دلته چا رټله؟ دلته امریکایان ترټل، په پاکستان کې پاکستانیان ترټل، د پاکستان حکومت ترټل. ولسمشر خو تاسې وایي صحیح دي، خو دلته حکومت راسره پروت خارجي. که افغانستان په خپل واک وای، افغانستان واکمن وای، نو بیا خارجیان دلته څه کول؟ په خپل واک نه و؟ ابدا نه و. تاسې بې واکه ولسمشر وایي؟ نه، زه واکمن ولسمشر وم په هغه حدودو امکاناتو کې چې موږ درلودل. ولې ستاسو واکونه یو څه محدود کړي وو امریکایانو؟ واضح ده چې محدود کړي. حامد کرزی پر یو امریکایي ضد څیرې بدل شو په یو کال کې. ولې؟ په یو کال کې نه، په ډېرو کلو کې. ولې وروستي کال کې ډېر محسوس و؟ نه، تاسو ته محسوس و، خو دا تر هغه د مخه کې سره. دا د 2006 کال په هاخوا خبره ده. ما د امریکې سره پر ملکي تلفاتو مشکلات پیدا کړل او دا مې ورته ویل په مجالسو کې، په ناستې کې په ډېره ارامه لهجه او په ښه لهجه چې داسې د تروریزم په خلاف جنګ ته راغلی یاست افغانستان ته، او په دې هم پوه یاست او موږ ته هره ورځ وایاست چې تروریزم او د تروریزم ځالګۍ، د تروریزم تربیتګاه، د تروریزم تمویلګاه
اډې دا ټول بل ځای دي په پاکستان کې دي خو تاسې په افغانستان کې بمبارۍ کوئ تاسې په افغانستان کې خلکو ته بندیخانې جوړ کړي دي دا ولې دا مه کوئ خو دوی زموږ پر خبرو غوږ نه نیوي د یوې خوا بیا راته وویل چې تروریزم د پاکستان سره ځي د بلې خوا به پر افغانانو بمبارۍ کولې افغانان به وژل کېدل نو دا جنګ د افغانانو په خلاف شو نه د تروریزم په خلاف لهذا زه مجبور شولم چې ورته ودرېږم او د افغانانو دفاع وکړم دا زما وظیفه وه زه د خاورې رئیس جمهور وم دا مې وظیفه وه چې د خاورې دفاع وکړم او د دوی ممانعت وکړم نو دا سلسله حداقل د 2006 کال څخه په یعنی ښکاره سوه اختلاف تر هغه دمخه وو خو ښکاره سوله په دې کې زما ویناوې راغلې په دې کې زما مطبوعاتي اعلامیې راغلې په دې کې زما اواز جګ سو او دریځ مې څرګند سو تاسو هغې وخت کې غواړم دغلته یوه لنډه پوښتنه وکړم بیا به بل بحث ته لاړ شو چې امریکایانو ته مو څو ځلې داسې ګواښ وکړ او ګسنډنه مو وکړله چې ډېره شدیده برېښېدله او احتمالات دا ول چې تاسې که دا ځل امریکایان خپله تېروتنه تکرار کړي عکس العمل به هم ډېر شدید وي بیا تاسو وروسته پر همدې متهم هم شوئ چې تاسې یوه هوایي خبر وکړله او بیا هم هېڅ عکس العملونه خو د پرله پسې بمبارۍ وشوې عکس العمل خو دا و چې اډې مې ور امضا نه کړې امنیتي توافق مې ور امضا نه کوي او د دوی مانع شولم د دوی بمبارۍ مې بندې کړې بندیخانې مې ځینې خلاصې کړې بندیان مې ترېنه آزاد کړه بګرام مې وتړی دا مې وکړه یعنې د امریکې مخه مې ونیول اوس هر څه بیرته برعکس شوله ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله تړون امضا کړ د امریکانو تړون وروسته امریکان بمبارۍ دوام وموند او شاید هم بګرام کې مې اوس ګنګوسې موجود دي چې ممکن بیا هغه شي نو تاسو حتما دې سیاست سره موافق نه یاستئ اوس مو متاسفانه قطعا موافق نه یم تاسو سره مشوره وشوه کله چې د امنیت تړون امضا کېده نه حداقل مخالفت مو ولسمشر غني ته څرګند نه کړ تر هغه د مخکې مې ورته ویلي تر انتخاباتو د مخکې مې ورته ویلي د انتخاباتو په جریان کې مې ورته ویلي دا زما موقف واضح و دوی په خبره دواړو په خبره خو دواړو ستاسو د میل خلاف کار وکړ هغه د دوی اختیار خو غلط کار یې وکړ زه د دې شي موافق نه یم او نه وم په همدغه دلیل مې امضا ونه کړه وایي چې که امضا شوی نه وای اوس به امنیتي ځواکونو د امکانات تجهیزات او معاشات چا ورکول تجهیزات او امکانات د څه لپاره جګړې لپاره د چا سره جګړه جګړه هغه چا سره چې تاسو 14 کاله وکړه مخالفینو سره هغه څوک چې د امنیت افغانستان امنیت ته ګواښ دي جګړه د افغانان نه ده جګړه د پردو ده جګړه د پردو د منافعو ده تر هغه ورځ پورې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه رسېدلي متاسفانه موږ به د جګړې د خونریزۍ ښکار یو لهذا دا جګړه د پردو ده او د پردو په جګړه کې افغانان وژل کېږي یو ځل بیا راځو د سولې خبرې ته حد اقل تاسې د سولې په هڅو کې کافي تجربه لرئ اوس خوشبیني د حکومت له ادرسه خورا ډېره زیاته ده خصوصا د مري له خبرو وروسته حکومت سم روان دی د حکومت د سولې د هڅو ستاینه کوو که دا هڅې نتیجه ورکوي که نه ورکوي که دا هڅې په حقیقت کې د پاکستان سره دي که ظاهرا د طالبانو سره دي دا ټوله داسې یو ملي داعیه ده یو ملي غوښتنه ده چې حتما یې باید ملاتړ وکړو نو د سولې د هڅو ملاتړ کوو که دا په مري کې په اسلام آباد کې کېږي که دا په خپله د پاکستان د استخباراتو په دفترو کې کېږي موږ د دې ملاتړ یو سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او ورسره ولاړ لاره سمه ده بیخي سمه لاره ده چاره نشته جز دا چې د پاکستان سره خبرې وشي او که پاکستان وایي د طالبان سره په پاکستان کې خبرې وشي دا هم صحیح خبره ده ویل شي د ملا عمر د مرګ خبر اوس خپرېږي خو کله چې د مرګ تاریخ ته ګورو کله چې تاسو هلته واکمن وئ هغې وخت کې مړ شوی دی تاسو خبر وایي چې ملا عمر به نور ژوندی نه وي او بل دا چې دا څومره اغېزه درلودلی شي طالبانو پر لیکو باندې موږ ته ځینې اطلاعات راغلي وه کال یو نیم کال دمخه چې ملا محمد عمر اخوند وفات شوی دی او نشته خو ما ته داسې سند نه و چې زه دې اعتبار پر وکړم اوازه وه او ځینې اطلاعات خو ما اعتبار نه پر کوم د ملا محمد عمر اخوند مرګ په پاکستان کې او په دغه ترتیب د ملا عبیدالله اخوند مرګ په پاکستان کې په هغه ترتیب چې دی شهید شو د ملا رقیب اخوند مرګ په پاکستان کې د سولې هڅه یې کوله د ملا برادر اخوند بندي کېدل په پاکستان کې چې د ملا محمد عمر اخوند معاون او دغسې د نورو لسګونو طالبانو وژل کېدل په پاکستان کې دا په دې معنا دي چې پاکستان طالب یو وسیله بولي
د ځان د اهداف لپاره او د نورو پوتو د اهداف لپاره او څوک چې په دې کوشش وي په طالبانو کې چې په افغانستان کې سوله راسي او یا افغانستان امن شي او یا د افغانانو په خپلو کې د دې شخړې څخه خلاص شي نو د هغه فوراً وژل کېږي او یا بندي کېږي. ځینې طالبان چې راغله افغانستان ته او موږ کوشش وکړو او دوی راوستل افغانستان ته، هغه دلته د امریکایي قوتو لخوا نارامه شول، په عذاب شول، د شپې کورونو ته ورغلل او دوی یې وترټل، څوک یې ونیول، څوک یې مړه کړل. نو موږ د یو سترې دسیسې سره مخامخ یو. دا دسیسه د پردو د منافعو دسیسه ده او په همدغه دلیل هم ما د امن په لویه جرګه کې پر افغانانو غږ وکړ چې تر هغه چې امریکایان د سولې پروسه عملاً واضح راسره ونه مني او د سولې پروسه شروع نشي او د پاکستان په مقابل کې دریځ واضح نشي، امنیتي تړون باید امضا نشي. نن هم په همدې عقیده یم چې افغانان د دسیسې سره مخامخ دي او یوازینۍ لاره دا ده چې موږ افغانان پوه شو، هوښیار واوسېږو او یو د بل سره کښېنو او د دې خاورې منفعت او د بچي آینده. لاندې د ملا عمر مرګ تاثیر لري د طالبانو پر لیکو یا طالبانو پر موقف او دریځ؟ نه. واک د بیګانو دی، واک د پردو دی، واک د پاکستان د فوج او د آی اس آی دی، واک د امریکا او د امریکې د ملګرو دی. لهذا تر هغه ورځې چې موږ په دې پوه نشو ټوله او یو د بل سره کښېنو دا به هېڅ اثر ونه لري. رابه شو د ملي وحدت د حکومت جوړښت ته ستاسو نقش دوه ډوله تعبیریږي. تاسو هغه کس وئ چې د تشنج او د ګډوډیو مخه مو ونیوله او بالاخره دوی متفاهم ته اړ کړله. ستاسو نقش دا و چې تاسو عمدن وغوښتل چې دغسې یو دوه سره حکومت جوړ شي. دوه ډول تعبیریږي. په 2009 کې ویل کېږي چې په تاسو باندې په ټاکنو کې ورته فشار راغلی و چې اجرایه پوځ تاسو جوړ کړئ، ول تاسو مقاومت وکړ. دا څومره واقعیت لري؟ دویم مسله دا ده چې دې حکومت ته تاسو دا زمینه برابر کړه چې دوه سره شي. په 2009 کال کې په انتخابات کې سخت ډېر فشار پر ما راغی چې دوه سرې حکومت ومنم، خو ما ونه منئ. اول ته زما اختیار و او ما خپل اختیار استعمال کړ او د امریکې فشارونه مې ونه منل او د نورو فشارونه مې ونه منل او دوه سرې حکومت مې ونه منئ. انتخابات مې دوم پړاو ته پرېښود چې ولاړ شي او خو بیا دوم پړاو انتخابات ورسول او امریکایان تر خپل مرام تېر شول، پوه شول چې ناکامه کېږي په هغه کې، نو دوه سرې حکومت جوړ نه شو. اوس چې دا حکومت جوړ دی دا د دې دوو ورونو خوښه وه او د امریکې وزیر خارجه راغی، دوی په مابینځ کې کښېناستئ، خبرې یې وکړې، دوی خپل کې تفاهم سره وکړي او د هغه تفاهم په اساس دا حکومت جوړ شو. خدای تعالی دې کامیابه کړي، خدای تعالی دې د افغانستان په خدمت کې ډاډه او کامیاب ولري. خو ډېر موافق نه وئ؟ زه خو ځکه موافق یم، ما په خپله په 2009 کال کې دا کار کړی وای، ما ونه کړي دا کار. او دا چې په انتخابات کې ستاسو کاندید څوک و؟ دا داسې یوه خبره ده چې پر هغه باندې زه غواړم بحث وکړم. اما ما ډاکټر صاحب اشرف غني یو تعلیم یافته او یو پوه سړی ګڼي او د نورو په مقایسه مې د یو بهتر سړی ګڼي. یو څه چې استاد سیف البته زما دلخوا سړی و، ښه سړی و، مجاهد و، نیک سړی و. اوس هم راځو سیاسي مسایلو ته. طنزیه توګه باندې ویل کېږي چې ارګ هلته نه دلته دی. ستاسو سیاسي لیدنې کتنې د ارګ په تناسب هم ډېر زیاتې دي. د اوس موږ شاید ولو چې ستاسو ټول پروګرام ملاقاتونه دي د سهار څخه تر ماښامه پورې، او پخواني سیاسي مقامات او سیاسي څېرې کله چې هر یو سره کېنو هغه کسان چې پخوا ستاسو مخالف هم ونه اوس ډېر زیات ستاسو توصیف کوي. یو دا دی چې تاسو د یو بانفوذه شخص په توګه باندې لیدل کتل کوئ، بې پروګرامه لیدل کتل کوئ، پر اوضاع غږېږئ. یو دا دی چې د اوسه دپاره کار کوئ، تاسو یوازې لیدل کتل کوئ که اوسه دپاره کار کوئ؟ چې پلا مخکیني سوال ته راسم، که په دې انتخابات کې ډاکټر صاحب عبدالله هم کامیاب وای، ما به ملاتړ کړی وای، ما به عزت کړی وای، د افغانستان سړی دی، د افغانستان بچی دی، قدر یې کوم. نو دلته مهمه دا و چې د افغانستان د خلکو د رای عزت وشي او د هغه وستایل شي. خو زه په دې هکله البته خبرې ډېر لرم، اوس یې وخت نه دی، بیا په آینده کې خبرې کوو. په انتخابات کې زما نقش کاملا بېطرف و، شخصي ترجیح مې درلود، هغه مې تاسو ته وویل، طبعا د یو فرد په توګه هغه مې درلود، هغه مې حق و،
اما په انتخابات کاملا بیطرف وم. حتی د کمیسیون اعضا مې نه دي پرېښي چې رئیس ما سره مجلس وکړي. او که کله هم دوی غوښتنه کړې ده ما معاون صاحبان، قاضي صاحب قضات، رئیس د شورا، رئیس د ولسي جرګې او د سنا دواړه د هغوی په حضور کې ملاقات ورسره کړی تر څو داسې انتباه پیدا نه شو. دا به وروسته بحث وکړو. زه یو پخوانی جمهور رئیس یم، یو متقاعد شخص یم د دې خاورې او د یو متقاعد جمهور رئیس په توګه ژوند کوم. د حکومت ملاتړ یم او په اموراتو کې هېڅ وخت مداخله نه کوم او نه مې کړې ده. کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني کاندید و ریاست جمهوریت ته ما ته راغی او راته ویل چې که زه کامیابه سم زه به کابینه ستا په خوښه ټاکم او تا به ملي زعیم اعلان کړم. ما ورته وویل چې وروره دغه دوو شیانو ته زه ضرورت نه لرم. کابینې ما ډېرې وټاکلې، بس ته دې خپله کابینه جوړه کړه. زه یو قوي حکومت غواړم، زه یو قوي رئیس جمهور غواړم او ملي زعامت دا داسې عنوان دی چې افغانستان ضرورت نه ورته لري او دلته باید یو مقتدر رئیس جمهور واوسېږي او هغه خپل کار وکړي. خو په دې قضاوي کې مطمئن اوسېږه. مګر یوازینی ځای که به ما تا ته مشوره درکول او تشویش مې درلود هغه د افغانستان ملي وحدت دی او د افغانستان ملي حاکمیت دی. دغو دوو مسلو کې که تاوان پیښ دی خدا نکرده یا داسې حالات راتلل چې خطر ورته پیښ دی نو زه هلته مجبوره بیا خپله خبره وکړم. نو ملي وحدت د افغانستان او ملي حاکمیت، ملي حاکمیت دا معنا چې مملکت مستقل وي، مملکت د پردو تر اثر لاندې نه وي او فیصلې مو خپلې وي، فیصلې مو خپلې وي. په دې هکله بیا خبر لرم او په دې لړ کې د ملي حاکمیت په چوکاټ کې د تمامیت ارجې په چوکاټ کې مې دا هم ورته ویلي چې ابدا د ډیورنډ د کرښې پر سر معامله نه منم او دا به په هېڅ قیمت نه کېږي. نو دغه درې مسلې دي چې که خدا نکرده په دې کې تاوان پیښ دی زه به خپل غږ جګ کوم لکه چې د تفاهم لیک په حصه کې غږ جګ کوي. نور نو په تمام معنا همکار یم او همکاري کوم مګر دا چې خدا نکرده د مملکت ملي وحدت یا ملي د کوم خاص پروګرام دپاره مو لیدنې کتنې دي؟ نه کوم خاص پروګرام دپاره لیدنې کتنې دي. افغاني جامعه ده، په افغاني جامعه کې لیدنې کتنې کېږي، خلک سره کښېني ناستې ولاړه کوي، خو پر ملي قضایاو باندې، پر مهم قضایاو باندې، د سولې پر پروسه باندې او په د حالاتو چې په افغانستان کې حاکم دی او افغانستان د هغه څخه پر رنځ کې دی درېدل دي پر هغو باندې طبعا خبرې کوو او دا هم وظیفه ده، دا هم ملي وظیفه ده. دوه مسایل معمولا تاسو رد کړي دي، اپوزیسیون نه جوړوم، مشري نه کوم، بیرته ولسمشرۍ ته نه راګرځم او شکونه بیا په همدې دوه مورد دي چې تاسو دې دواړو کارونو کې یو کار کوئ. نو چې کله تاسې د یو بانفوذه شخص په توګه دا کارونه نه کوئ همداسې نارمل حالت کې پاتې کېږي. بالکل بالکل که ما دا کولی ما هلته هم کولی سوای. د انتخاباتو په جریان کې خارجیان او امریکایان څو وار راته راغله چې ته امنیتي تړون امضا کړه ستا حکومت به ادامه پیدا کړي. حتی د انتخاباتو تر نتایج شل شپې دمخه دوی راته راغله چې امنیتي تړون امضا کړه، دا انتخابات نه چلیږي، دا نتیجه نه ورکوي، موږ غواړو چې موقت حکومت وي او ته په راس کې اوسېږي. اما ما رد کړه، ما ویل نه زه امنیتي تړون امضا کوم په دغو شرایطو کې تر څو د افغانستان سوله تطبیق شوي نه او ابدا د دې آرزو نه لرم چې زما حکومت ادامه پیدا کړي. نو که ما غوښتی هلته هم کېدای شوی، اما نه مې غوښت او نه یې غواړم. زه غواړم چې افغانستان روانې اوبه وي، نه ولاړې اوبه، تر څو د مملکت مخ ته سي او ولسواکي وي او ولس هر 15 کاله د قانون سره سم خپل ولسمشر وټاکي. یعنی مطمئنه اوسو چې ښاغلی کرزی به په هیڅ اپوزیسیون کې او یا هم د اپوزیسیون په ملاتړ کې ونه اپوزیسیون خو زما کسب نه دی، نه زه دا کسب خوښوم او نه مې زده دی. بدې خاطرې به هم ترې لرئ؟ نه اپوزیسیون شته چې په وطن کې وي. زه د اپوزیسیون طرفدار یم چې په ډیموکراسي کې اپوزیسیون ډېر ښه کار دی. ډاکټر صاحب عبدالله هلته زما حکومت او اپوزیسیون په نامه فایده درلودی، خو ما احترام کاوه او قدر مې کاوه او عزت مې کاوه، همیشه به محافل ته راغوښت، مشورې به مې سره کولې. دا ښه کار دی چې وي، خو زه به نه یم اپوزیسیون. ملاتړ به یې وکړئ؟ که سم اپوزیسیون وي، ملي اپوزیسیون وي، ولې نه؟ ملي څه نښانې لیدل کېږي؟ ملي اپوزیسیون، نه په پردو پورې تړلی. داسې نښې لیدل کېږي چې داسې کوم کار به روان وي؟ اوس خو داسې شی نشته، خو اپوزیسیون ښه دی په ډیموکراسي کې. زه به نه یم اپوزیسیون، زه به اوسپین ږیری یم د وطن او د وطن د خیر د فلاح لپاره د
د ملي وحدت لپاره د ملي حاکمیت لپاره او د افغانستان د تاریخي حقوقو د ساتنې لپاره به ولاړ یم، نور به د حکومت همکار یم. او د بیا هم د سیاسي څېرو سره په هغې کې بیا مشخصا ښاغلی سیاف هغه کس و چې تاسې وروسته له دې چې ولسمشري مې پرېښې ده څو ځلې لیدو ته ورغلې، نورو خلکو سره چې ګورئ په عامه رسنیو کې یا ټولنیزو رسنیو کې یا خلکو تر منځ دومره ګنګوسې نه وي، خو کله چې ښاغلي سیاف سره ګورئ خلک یو خطر محسوسوي. د سند دپاره یې وایم خارجي رسنۍ لیکي، مثلا ګارډین او نور لیکي چې حامد کرزي ارګ پرېښی، ولسمشري یې پرېښی، خو سیاسي واک نه دی پرېښی. حامد کرزی هڅه کوي چې نظام سقوط کړي او بیرته راشي. بیا بیلګې هم راوړي چې دې کسانو سره یې کتلي دا مسایل کړي. ستاسو نظر اخلو. استاد صاحب د افغانستان یو ډېر معزز شخصیت دی، مجاهد دی، د مجاهدو مشر و او یوه ورځ هم د افغانستان د باندې نه تېر کړی، ټول یې په همدې خاوره کې تېر کړی. په ټولو مشکلات کې د لیو ولس سره پروت. نو د افغانستان ډېر قدرمن انسان دی او پوه انسان دی او زه یې ډېر قدر لرم او عزت یې کوم. وطن دوست مشر دی د دې خاورې او د یو مشر په توګه په تمام معنا پر موږ حقدار دی او عزت یې کوم او په لیدو کتو یې افتخار کوم او خوشحاله کېږم او خوند راکوي لیدل او مجلس ته ورځم او ورسره کښېنم. طبعا چې د افغانستان پر قضایاو دا زموږ د وګړو په توګه حق دی چې خبرې وکړو او چېرته چې مشکل وینو پر هغه وغږېږو او کوښښ وکړو چې د حل لارې ورته پیدا کړو. دا د انسانان حق دی، د هر افغان حق دی. نو د دې حق موږ په تمام معنا کولی شو چې استفاده وکړو او د افغانستان پر اوضاع خبرې وکړو. خو داسې چې استاد صاحب اپوزیشن جوړ کړي یا زه یې جوړ کړم داسې شی نه دی او نو استاد صاحب په دې هڅه کې دی. او د خارجي رسنیو لار د ګارډین او د خارجي رسنیو مضامین ته دوی خپل اهداف لري په افغانستان کې خارجیان او د خارجانو رسنۍ د خارجانو د اهدافو په خدمت کې دي. دا عنوانونه چې دوی خپلو مضامین ته ورکړل شاید زما د هغو سفرونو په مقابل کې و چې ما چین او روسیې ته وکړل. شاید هم د دې لپاره و چې حکومت تر فشار لاندې وسي چې نور امتیازات ترې نه واخلي او شاید هم نور اهداف یې درلودل. خو خارجیان خپل اهداف لري لکه ما چې دمخه وویل. مهمه دا ده ځوانه او ستا د لارې د افغانستان خلکو ته دا وینا ده، مهمه دا ده چې موږ خپل اهداف ولرو. خارجیان ټول په افغانستان کې خپل اهداف لري، حتی چې ستا نزدیکترین دوست ځان بولي خارجي هغه به خپل هدف ولري، بې هدف دلته نه راځي. مهمه دا ده چې موږ د یو ملت په توګه خپل اهداف ولرو او زموږ اهداف د افغانستان د ترقۍ، سولې، ثبات او عزت لپاره لکه ایرانیان چې لري خپل اهداف او په واضح توګه او په میړانه مخته بیایي. افغانستان هم داسې یو هېواد دی تاریخي، افغانستان باید خپل اهداف ولري او د افغانستان نخبګان سیاسیون باید چې د خپلې خاورې او د ملت په خدمت کې واوسیږي او اهداف یې ملي وي. حکومت ته هیڅ ستونزې نه جوړوي تاسې؟ ابدا نه، ابدا نه. که ستونزې نه جوړوي مګر دا چې د افغانستان پر ملي منافعو ناوړه معامله وسي، مګر دا چې پر ډیورنډ ناوړه معامله وسي، دا کېږي احتمال شته، مګر که وسي مګر دا چې پردو ته اختیار ورکړل شي په افغانستان کې بندیخانې ولري او د افغانانو د کورو ته راشي وسي یا بمبارۍ وسي، هلته مجبوره یم، دا مې ملي وظیفه ده، هلته به خپل غږ کوم خو اپوزیشن به نه یم. زما مسؤلیت دلته دا دی چې هغه څه چې ګنګوسې موجود دي، هغه څه چې خلک وایي، هغه څه چې رسنۍ وایي، هغه څه چې سوالونه موجود دي، هغه باید نقل کړم. صحیح خبره. یو بله مسله دا ده چې که واقعا تاسې حکومت ته ستونزې نه جوړوئ، تاسې وایي چې که امریکا پر پاکستان برید وکړي تاسې به د پاکستان ملګري شئ. صحیح ده. بل ځای کې هغه اتهامات چې وارد وله بې حسابه پیسې چې ارګ ته د ایران او د نور ادرسو سره راغلي. دویم مسله. دریم مسله دا چې پاکستان ته تاسو یو ځلې سفر دا ټول کېږي، ولې یو تفاهم لیک چې د حقوقي اړخ هم قوي الزامیت نه لري، تاسو په هغه ولې لویه ډنډوره جوړوئ؟ تاسو دا تفاهم لیک لوستی و؟ ما ولوسته، واقعا حساس موضوعات پکې وله، ښه نو. ولې دې پرتله نه چې موږ د پاکستان څنګ ته ودرېږو د امریکا په مقابل کې؟ نه، موږ نه د امریکې سره درېږو نه د امریکې په مقابل کې درېږو.
تاسو خبر کړی موږ نه د پاکستان سره درېږو نه د پاکستان په مقابل کې درېږو د یو بل هېواد دپاره. هلته چې ما دا خبره وکړه چې که پر پاکستان حمله وسي افغانستان بیا وسنګ ته ودرېږي، هغه په دې معنا وه چې کله چې شورویانو پر افغانستان حمله وکړه دا پاکستان ولس موږ ته پناه راکړه. په میلیونونو موږ پاکستان ته ولاړو او د پاکستان ولس موږ سخته مېلمه پالنه وکړه، خصوصا په ټول پاکستان کې، خو خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. د پاکستان د ولس پر موږ دا حق دی، د پنجاب حق دی، د سند حق دی، د بلوچستان حق دی چې که خدای ناکرده پر پاکستان حمله وسي او د هرې خوا وسي او دوی موږ ته پناه راوړي او یا زموږ کومک ته ضرورت ولري د پاکستان ولس موږ ورسره درېږو. زموږ اختلاف نظر د ISI او د پاکستان د فوج سره چې د خپلو اهدافو دپاره په افغانستان کې چې ناپاکه اهداف دي او یا د پردو دپاره د امریکې او د غرب دپاره په افغانستان کې دوی دسیسې کوي، د هغه سره اختلاف لرو او وینا مرتضی چې مه کوه دا دسیسې، همسایه مو یې د عزت ژوند راسره وکړه. خو د پاکستان د ولس سره د پاکستان د خلکو سره زموږ داسې دوستي او ورورګلوي ده، داسې دوستي او ورورګلوي غواړو چې بې ساري وي په جهان کې او د هغسې وروري او دوستي د پاکستان ولس موږ سره کړې ده. نو که خدای ناکرده د پاکستان پر ولس حمله وسي دا زموږ اخلاقي ملي وظیفه ده چې د پاکستان د ولس سره به ملاتړ کوو. غومره چې د ISI او د فوج په مقابل کې ولاړ یو، غومره د پاکستان د ولس سره په دوستي او په ورورګلوي کې ولاړ یو، ځکه چې دوی همدغسې دوستي او ورورګلوي زموږ سره کړې ده. او که ISI او فوج د پاکستان ځان اصلاح کړي، د افغانستان سره د عزت چلند وکړي، افغانستان یو مستقل باعزته هیواد وګڼي، زموږ د معارف په خلاف، زموږ د مکتبونو په خلاف، زموږ د ترقۍ په خلاف کار ونه کړي او زموږ په موږ کې د تفریقي کوښښ ونه کړي یا د ځان دپاره یا د نورو پردو دپاره، بیا هم د هغوی سره بیا دوستي کوو او ورورګلوي کوو. خو اوس نه، اوس دوی زموږ سره په دسیسه او په ورانۍ اخته دي. ولس یې زموږ ورور دی، احترام یې کوو. په ویشل شوي او د شراکت په حکومت کې رابطه په پیسو ته چې تاسو یادونه وکړه، مهرباني هغه هم که توضیح کړئ. زما دفتر ته د ایران څخه پیسې راتلې ګای او هغه به رئیس ته دفتر ته ورکول کېدلې، هغه په معاشاتو کې استعمالېدل. په شروع کې د کار چې موږ اقتصادي وضع مو ډېره کمزورې وه، مملکت توان نه درلود، د ډېرو مامورینو معاشات ورکول کېدل، د ډېرو مامورینو سره کومک کېدی. بیا د مشاور امنیت دې دفتر ته د امریکایانو پیسې راتلې، د CIA پیسې راتلې، د هغه پیسو څخه د ډېرو خلکو د کورو کرایه ورکول کېدلې، د ډېرو خلکو سره مرستې کېدلې، د ډېرو خلکو سره د دعویو کومک کېدی، د ډېرو خلکو سره د معارف او د تعلیم کومک کېدی، سکالرشپونه ورکول کېدل. هغه زموږ دپاره ډېره ښه وسیله وه او زه ډېر په خوشحاله په دې چې ما د رئیس جمهور د مصلحت حساب بند کړی و. په اوله ورځ چې رئیس جمهور شولم، ما هغه حساب چې د افغانستان د بودیجې څخه به پیسې رئیس جمهور دفتر ته راتللې او ده به په خپل اختیار استعمالولې، دا حساب یې مطلق بند کړی. کله چې یو څوک چاته یو ډالر یا یو افغانۍ هم ورکړي، حتما یو څه توقع هم لري. نو هغه به د دوی توقع تاسو برابر ده کړې خپل کار پکاوه. تاسو دا توقعات برابر ده کړي وو؟ نو که برابر ده کړي وای خو امضا یې به سوی وای. او کله چې د ملي وحدت خپل اهداف درلود، موږ خلک که هر چا چې موږ ته کومک کړی دی او د افغانستان د خلکو د هوسا کېدو دپاره او د عزتمندۍ دپاره کړی، مننه یې کوو. چې په نور اهدافو دپاره کوله، دوی خپل کار وکړي، موږ خپل کار وکړي. د ملي وحدت حکومت ډېرې زیاتې ستونزې درلودلې. هغه پلانونه چې دوی تشریح کړي وو یا تبلیغات چې دوی کړي وو، هغسې ونه شوله. خو کله چې ملامتي مسله راځي، د ارګ او اجرایي ریاست څخه غږ اوچتېږي چې د هر څه میراث پاتې دي. بیا واقعیتونه هم که موږ وګورو، ښاغلی غني سوم قضیه ده د فساد چې څېړي او هغه ستاسې د کابینې ده او هغه کسان لا هم ستاسې نږدې ملګري بلل کېږي. یعنې واقعا تاسو دا هر څه دا ناخوالی د حکومت ته په میراث پرېږدي. افغانستان 14 کاله د مخه حکومت نه درلود، اداره نه وه، تعلیم نه و، پوهنتونونه نه وو، سړکان نه وو، صحت نه و، پیسې نه وې، هېڅ نه و، بیرغ دې نه و. نن افغانستان د بیرغ خاوند پر ټول دنیا رپېږي. نن د افغانستان په خزانه کې زه کله چې ما حکومت پرېښوی، ما د افغانستان فیډرالي دولت ته 9.5 میلیارده ډالره ذخیره د پیسو پرېښوله.
په 2002 کال کې دا ذخیره تر 150 میلیون ډالر بانانه وه، نن 9.5 میلیارده ډالر ده. سرانه عاید د خلکو د 180 کې 100 ډالر څخه نن 600 ډالر ته رسېدلی دي. سړکان دي جوړ دي، پوهنتونونه لري، په زرهاو محصلین تعلیم یافته ځوانان روزل شوي دي. مملکت په ټوله دنیا کې د سفارتونو خاوند دی، د عزت خاوند دی، د آبرو خاوند دی، استقلال یې ساتل شوی دی. هم د امریکې څخه کومکونه اخیستل، هم د امریکې په مقابل کې ولاړ، هم د پاکستان سره دوستي غوښته، هم د پاکستان د آیسایو د استخباراتو په مقابل کې ولاړ، خوا مې ساتله. د روابط مو د دنیا سره په بهترین وجه وساتله. د ایران څخه هم کومک اخیستی، د امریکې څخه هم کومک اخیستی. ایران او امریکا دواړه سره په شخړه کې وه. د چین سره مو بهترین رابطه ایجاد کړه، د روس سره مو دوباره رابطه ایجاد کړه، د هند سره مو ډېره ستره رابطه ایجاد کړه، ورورګلوي مو ورسره ایجاد کړه. مملکت مې په ډېر ښه حالت کې واقعیتونه دي. فساد بالکل د افغانستان په اداره کې فساد اوس هم شته، هلته هم اوس هم شته. نو امید دا دی چې دا نوی حکومت د آینده په باب فکر وکړي او خپل خدمتونه دې خاورې ته وکړي او آینده نګري وکړي. که موږ په ګذشته کې بند سو نو آینده به راڅه پاتې وي. موږ څه وکړه تر دغه ځایه پورې مو راوسوله، اوس د دوی وظیفه ده چې کار مخته کړي او مملکت ته خدمت وکړي او انشاءالله تعالی کوشش. که احیانا ستاسو یو له نږدې ملګرو څخه او ستاسو د پخوانۍ کابینې یو غړی پر فساد متهم شي، اسناد موجود اوسي، ولسمشر غني وغواړي چې دا قضیه لا وڅېړي او دا سړی هم بالاخره تعقیب شي، تاسو به ملاتړ ونه کوئ؟ بالکل یې وکړي، بالکل یې تر اوسه پورې په دې کې ابدا مداخله نه کړې. ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب دواړه زما د کابینې اعضا وو. دې دواړه د 12 کال په د حکومت کې راسره وو. نو دوی چې نن دلته ناست دوی زما د حکومت نتیجه ده. که دوی ښه دي خو زما حکومت ښه و، که دوی بد دي نو زما حکومت هم بد و. خو که کوم څوک وڅارل شي تاسو به یې ملاتړ ونه کوئ؟ په تمام معنا دې وکړي، په تمام معنا دې وکړي، ولې نه؟ په دې وروستیو کې اوازې وګومسي میډیا ته څه چې لیک شول داسې وله چې ستاسو او د ولسمشر غني ترمنځ پر یو شمېر مسایل اختلافات عمیق شوي، ژور شوي دي، توندې خبرې مو ترمنځ تبادله شوي دي. بالاخره په همغو شپو کې تاسې ولسمشر غني ته ورغلی او بیا ویل کېدل چې نسبي تفاهم وشو، هلته یو څه بحث هم ډېر ګرم و خو بیا تفاهم وشو. واقعا قضیه څه وله؟ دغه د تفاهم نامې قضیه وه د آیسای سره د ملي امنیت پر دې مختلف نظر او ما خپل نظر واضح رئیس صاحب جمهور ته په ټلیفون کې ویلي چې دا شی د افغانستان د منافعو خلاف بولم. دلته مسلح جدایي طلب ته خطاب شوی دی. مسلح جدایي طلب څوک دی؟ او د هغسې نور قضایا او مسایل په دې کې و، اختناق مسله په دې کې یو ځای کې لیکل شوي چې د پاکستان آیسای او امنیت ملي به دواړه ذهنیت سازي کوي. ذهنیت سازي څه معنی؟ استخباراتي ادارې څه ذهنیت سازي کوي؟ دا خو اختناق دی. نو داسې قضایا ډېر پکې کوو. حل شوه؟ بیا کله چې سره کښېنستلو ملګري مې راسره وو، د دواړو خواو سره کښېنستلو، ډېر ښه مجلس مو درلود او ډاکټر صاحب وویل چې دی په دې شي خبر نه و او مني یې نه، نو قضیه حل شوه. اوس په منځ کې اختلافات نشته؟ نشته، ابدا نشته. او دا یې وویل چې نوی سند به جوړېږي، پر هغه بیا ټوله کار کوو، یو ملي سند به وي، د افغانستان ګټې به پکې خوندي، په هغه کې مطلق موافق یو. په افغانستان کې جنګ سالار او سیاسي مافیا شته؟ سیاسي مافیا او جنګ سالار په افغانستان کې هر کوم خلک شته، لکه په هر جامعه کې شته. سیاسي مافیا په معنا پوه نه شولم. هغه څوک چې سیاست څخه د خپلو په افغانستان کې مجاهدین هم شته، په افغانستان کې د مجاهدینو مشران هم شته، په افغانستان کې داسې کسان هم شته چې د ټوپک څخه ناوړه استفاده کوي او په پردو پورې تړلي هم دي. نو ستاسو مطلب د جنګ سالار څخه څوک دی؟ تاسو یې که تعریف کړئ راته جنګ سالار که تاسو خو وغوښتل شي تعریف یې کړئ او بیا ووایئ چې شته که نشته. ګوره دا د دې څوک چې پخوا هم د ټوپک په زور غږېدل اوس هم دا د دې غربي مطبوعاتو شیطانت چې په افغانستان کې کوي چې افغانان یو د بل سره واچي. نشته جنګ سالار. موږ باید چې د دغه الفاظ څخه ډډه وکړو او په دې وطن کې د شخړو جوړول، د شخړو دپاره زمینه سازي کول دا پرېږدو. دا د غربي مطبوعاتو هڅه وه
چې یو جنګ سالار کې، بل خلق پرچم کې، بل دا کې، بل څیش کې، بل ملا کې، بل چیش کې، بل د حقوقو بشر پلوی کې، بل د حقوقو بشر مخالف کې، تر څو دا ټولنه یو د بل سره واچي. او زموږ دپاره دا ښایي چې د ملي وحدت دپاره کار وکړو، د یووالي دپاره کار وکړو، د ټینګېدو دپاره د دې خاورې کار وکړو، او ټول سره غونډ شو، پر یوه دسترخوان سره کښېنو لکه چې سره کښېنستلو. نو دا عنوانونه او دا اتهامات دا باید ورکړو. سیاسي ولس دا وایي د غربي رسنیو په دې نه، غربي رسنۍ وایي، مطلق غربي رسنۍ وایي. متاسفانه چې زموږ مطبوعات د غربي رسنیو په پیروي دا شخړه په افغانستان کې. ولې زه د یو ځوان په توګه دا منم چې جنګ سالاران شته افغانستان؟ نه، جنګ سالار کوي هغه به د یو پردي په پیسو روزل کېږي. نو موږ باید دا پردیان بند کړو، متوجه اوسېږو. خو شته پردیان باید بند کړو. موږ باید په افغانستان کې د دغه الفاظو خصوصا په مطبوعات کې دغسې الفاظ چې هغه په افغانستان کې د تفریقې باعث کېږي د هغه استعمال وکړو. دغسې کله چې ولسمشر وایي څه احساس مو کوو کله چې یو ستاسو یو والي ستاسو خبره هم نه منله او ستاسو مقابل کې هم غږېده؟ څه احساس مو کوو؟ دا مشکلات په افغانستان کې وو، بېشکه چې خو موږ ما ته په شروع کې ویل چې موږ یو دولت نه وو، موږ مطلق ځپل سوی هیواد وو او تر پښو لاندې سوی مملکت وو او ولس مو در بدر وو، د جنګو د پردو د اهدافو قربانیان وو. او کله چې غربیان امریکایان راغله او په شروع کې د افغانستان سره سخته مرسته وکړه، موږ د پاکستان د مخفي حملې څخه خلاص کړو، موږ د تروریزم څخه د القاعدې او د بلاو څخه د طالبان څخه خلاص کړو، حکومت ولاړی. خو وروسته بیا دوی خپلې ورانۍ په افغانستان کې شروع کړې. متاسفانه چې هغه نه وای کړي، افغانستان اوس ډېر مخته وای. څه چې په افغانستان کې وسوله دا 10 کاله دا د افغانستان د ملت په خلاف وسوله، اوس موږ ته دا مهمه ده د افغانستان ملت ته، د افغانستان مخورو ته، د افغانستان نخبګانو ته، د افغانستان مطبوعاتو ته چې په افغانستان کې د هغه درک د رویه کار وکړي چې زموږ ملي ګټې پکې نغښتې وي. ولې ملي ګټې په دې کې دي چې یو قوي مرکزي نظام ولرو، نه دا چې انارشیزم شي؟ بیخي سي ده. نو هلته په یوه ورځ نه رسېږي. 14 کاله کې ونه رسېږي. قطعا 14 کاله هېڅ نه دي. 14 کاله په دغو حالاتو کې چې وطن چې د مختلفو اثراتو لاندې هېڅ نه دي. امریکې 2.5 کاله وواله تر هغو چې دغه ځای ته اوس رسېدلی. اوس هم هر ورځ پکې وژنې کېږي، هر ورځ پکې قتلونه کېږي، هر ورځ تعصبات پکې شته. نو 14 کاله هېڅ نه دي. ولې منئ چې یو ناسم کار و؟ چې شي ناسم کار؟ دا چې ستاسو څخه تابعیت نه کېده یا چې ستاسو مخابره خلک هغه ما ته د برداشت وړ خبرې وې او د منلو وړ خبرې وې او حالات دغسې وو. مهمه دا وه چې وطن وچلېږي او وچلېدی. دا نن چې زه ورته سره ناست یو د همغه زغم نتیجه ده. صحیح؟ کله چې زما حکومت ته د څو کاله وي؟ شاید 25 هلته اوس نه، هلته د څو کاله وي؟ د افغانستان په جنګونو کې بلکل نه 12 کاله مخکې 14 کاله مخکې 12 کلنې وي. نو په دا 12 کاله کې چې دا زمینه درته مساعده شوله، آیا دا ملي وحدت و یووالي و زغم درته مساعده کړه که دا شخړو مساعده کړه؟ چې نن زه ورته سره ناست یو تعلیم یافته ځوان یې خبرې راسره کوي. دا خو د افغانستان عزت دی چې تعلیم یافته سوی. نو که په دې پسې ولاړ سو چې هله فوراً نن دا خبره جوړه شي، جوړه به نه شي بلکې خرابه به شي او ورانه به شي. نو که کوم والي کوم وخت سرزوري کړي، یو والي نه کړه 3-4 کوله. د چا په زور؟ چا به پخپله کول، چا به د پردو په زور کول. خو موږ د حالاتو ښکارو، د پردو د اهدافو ښکارو، د پردو د دسیسو ښکارو، یو د بل بې خلک سره لمسوله به، یو د بل بې سره استعمالوله. هر څوک چې پردي هېواد ته ورځي د یو هدف دپاره اول یې خلک سره اچي، بیا خپل هدف ته ځان رسوي. لحاظه په هغه حالات کې دا ضروري و چې د زغم څخه کار واخیستل شي او اوس هم باید د زغم څخه کار واخیستل شي تر څو کرا دا مملکت مخته ولاړ شي او دغسې تعلیم یافتګان. تاسې ډېر لنډې شاید 1-2 دقیقو کې دا نورې پوښتنې راټولې کړو. 1-2 اقتصادي پوښتنې. تاسو ډېر اقتصادي موضوعاتو کې کافي توجه مو درلودله او معلومات مو هم ترې وحدوله. ګوادر بندر چین جوړوي، دا به څومره مؤثر اوسي د افغانستان پر اقتصاد باندې، افغانستان پر تنظیم؟ دا ګوادر بندر چې چینایان جوړوي دا یو مهمه غټه پروژه ده او دا به بې له شکه چې د پاکستان ډېر په خیر وي او د چین په ډېر په خیر وي، د دې سیمې په ډېر په خیر وي.
که چینایان افغانستان ته د ګوادر د بندر لارې خلاصې کړي او په افغانستان کې هم ترانزیتي لارې خلاصې کړي چې افغانستان په ډېر اسانۍ سره وکولی شي چې ګوادر ته ولاړ شي او چابهار ته ولاړ شي او اسیا میانه ته پر موږ لارې خلاص شي، بیا نو دا د افغانستان په ګټه ده بې له شک. او که یوازې دا د پاکستان دپاره وي او افغانستان ځینې منځوي وي، بیا نو د افغانستان په ګټه نه ده. بله پوښتنه د ټاپي پروژې ده. ویل کېږي چې اوس داسې ګنګوسې چې کابینه کې داسې بحث شوی، معامله داسې شوې ده چې پخوا داسې و چې هم به 400 میلیون ډالر اخیستل کېږي، هم به کافي اندازه ګاز. ولې اوس ګمان کوم چې یوازې د ترانزیت پیسې اخیستل کېږي، یعنې دې پروژې څخه باید موږ هم دومره ګټه پورته کړو؟ نه، د دې سره زه مخالف یم. ما دا خبره واورېدل، خو دا جو چې رښتیا نه وي. افغانستان باید پوره شریک وي په دې پروژه کې. افغانستان باید خپله هره ونډه په دې کې ولري او د دې څخه استفاده وکړي. هم باید د ټاپي پروژه کې موږ د ګاز څخه استفاده وکړو، هم باید پیشبین اوسېږو که په آینده کې زموږ ګاز و او ګاز مو صادروي، باید همدغه پایپ لاین د لارې زموږ ګاز هم صادر شي دنیا ته. هند، چین، روسیې ته ستاسو سفرونو کوم سیاسي پیغام درلوده؟ ځینې کسان یو سور څراغ د امریکا د یو مخالف له ادرسه امریکا ته بولي. د امریکا سره زه اختلاف نه لرم، د امریکا سره مفکروي اختلاف نه لرم. امریکا یو ستر مملکت دی، یو ستر ملت دی، عزت یې د افغانستان سره مرستې هم کړي دي. چېرته چې د افغانستان سره مرستې کړي دي، موږ د هغه عزت کوو، مننه یې کوو، ډېر مننه یې کوو، مشکور یو. زما د امریکا سره اختلاف صرف په یوه ځای کې دی، هغه دا دی چې تروریزم په افغانستان کې نه دی، نو انسان وژنه ولې په افغانستان کې ده؟ د دې عملیات ولې په افغانستان کې دي؟ او هلته چې تروریزم دی، هلته ولې ورځنه؟ دوهم، که امریکا په دې سیمه کې لوی اهداف لري، هغه اهداف ته دې داسې ځان ورسوي چې افغانستان تر پښو لاندې نه شي، بلکې افغانستان په عزت وي، بسیا وي او د اقتصادي لحاظه کاملا پوره وي. چې دا شرایط را سره ومني، موږ د امریکا سره ملاتړ کوو او د سفرونو پیغام دوستي کوو. د سفرونو پیغام دا و چې دې سیمې کې ستر هېوادونه نور هم پراته دي، هغه هند دی، هغه چین دی او روس دی، او افغانستان باید د دې سترو هېوادو سره رابطه ولري، دوستي ورسره ولري. امریکا 10,000 کیلومتر هاخواته دی، چین مو همسایه دی، روس مو همسایه دی، هند مو همسایه دی. موږ د ټولو سره باید ښه رابطه ولرو، او خصوصا امریکا ته دا وایي چې ته که د تروریزم په خلاف یې دلته راغلی، نو دا جنگ دی سم ځای نه دی کړی او په سمه دې نه دی کړی، او د افغانستان سره سلوک، د خلکو سره سلوک بدل کړه. که لویو اهداف ته راغلی، د افغانستان ونډه ور معلومه کړه. د افغانستان ونډه چېرته په دې لوی اهدافو کې؟ زموږ ونډه باید ښه اقتصاد وي، کامل امنیت وي، سوله وي، او یو باعزته او مستقل او آزاد افغانستان. په افغانستان کې داعش پروژه ده؟ واضح یو بهرنۍ پروژه ده، د چا؟ د پردیو لویو هېوادو واضح پروژه ده. قطعا دا محلي شی نه دی، نه په افغانستان کې ځای لري. داعش یوازې هلته په افغانستان کې وده کولی شي چې پردی لاس ورسره وي، پردی پیسې ورسره وي، او د افغانستان د ورانۍ لپاره او د سیمې د ورانۍ لپاره استعمال شي. یو خو ډېره مننه دا زموږ پوښتنې متاسفانه د ګنګوسو له وجې ډېر منفي اړخ یې درلوده، خو تاسو کافي حوصلې سره ځواب ورکړ او د پیغام سره جوخت مو چې خلکو ته د پیغام ولرئ دا چې د ملي وحدت په حکومت چې ډېر سهامي او داسې یو حکومت بلل کېږي چې مشارکت پکې ډېر د هر څوک خپل ونډه لري، تاسې هم د یو قوي سیاسي ادرس په توګه مشخصا سهم لرئ، ونډه لرئ، یا مو خبر منل کېږي یا د ویټو حق لرئ؟ نه، ابدا زه نه غواړم چې د ویټو حق ولرم، زه نه غواړم چې سهم ولرم. زما د حکومت دور تېر سو، اوس نوی حکومت دی، ډاکټر صاحب اشرف غني دی او ورسره ډاکټر صاحب عبدالله رئیس د اجرایې دی. د دوی کامیابي غواړو، د دوی موفقیت غواړو، د دوی کامیابي د افغانستان په خیر ده او په هغه خیر کې موږ ټول شریکان یو. زه نه سهم غواړم نه ویټو غواړم، صرف په هغه ملي قضایاو کې لکه د مخکې مې یاده کړم، که خدای ناکرده د افغانستان ملي وحدت بهرنیانو تاوان رسوه، یا د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې کېدی، او یا هم د افغانستان پر تاریخي حقوقو سودا یا معامله کېدل یا تاوان پېښ دی، هلته بیا درېږم او هغه مې د یو فرد په توګه د افغانستان ملي حق دی او د هغه حق استعمال کوم. پیغام مو جمع ده چې ګنګوسې دي چې ډېرې ضعیفې ګنګوسې چې ملي وحدت حکومت سقوط کوي، دوام نه کوي، په دې هکله دا پیغام ورسره سقوط د افغانستان په خیر نه دی. حکومت باید خپل دور پوره کړي او نه هم کوي او په ښه توګه یې پوره کړي. سقوط به هم نه کوي، باید وینې کړي، باید پرېنږدو چې ویې کړي. خلکو ته پیغام لري؟ پیغام د افغانستان ولس ته دا دی
چې موږ باید په ډېرې هوښیارۍ په دې ستره لوبه کې چې په دې سیمه کې روانه ده عمل وکړو او په اتحاد او اتفاق یې وکړو. پیام طالبانو ته، پیام حزب اسلامي ته، د حکمتیار صاحب پیام هر بل هغه چاته چې په افغانستان په خلاف توپک راخیستې دي او یا دلته د خارجانو د وجې په اختلافات موږ د خارجانو په مشکلات موږ پوه چې امریکا دلته څه کوي او څه نه کوي، خو زموږ ملي وظیفه دا ده د ټولو افغانانو چې په ډېره هوښیارۍ سر راغونډ سو او دا خپله خاوره د پردو د دسیسو وژغورو. ډېره بخښنه غواړم، ما قسم پیغام غوښتو خو دې پیغام کې یوه پوښتنه راته پیدا شوه، خو خام په یاد ور نوټ کړې مې نه وه، هېره شوله. د طالبان له کوم مشر سره کتبي ټلیفوني یا مخامخ خبرې یا هم انجینر صاحب حکمتیار سره داسې کوم څه د 14 کالو کې تاسو کړي؟ حکمتیار صاحب سره ډېر تماسونه درلودل، ټلیفوني تماس مې نه درلودي، د لیک استول راستول سوي دي، پیامونه سره تبادله سوي دي او ارزو مې دا ده چې راسي خپل هېواد ته، په خپل هېواد کې د نورو افغانانو سره یو ځای کښېني. طالبانو سره مو ډېر تماسونه درلودلي دي، د مشرانو سره مې خبرې کړي دي. که یو دوه نومه واخلئ کوم مشران؟ د ډېرو سره مې کړي دي، هغه څه عجیبه نه ده، نو خو د سیمې پاکستان د ښې بربادۍ چې هغه اوس وایم نو سره د نورو خارجیانو هغه د دوی په مقابل دستي اقدام کوي، خو پیام دا دی چې افغانستان د ټولو افغانانو خاوره ده او هر افغان په دې کې حقدار دی او هیله دا ده چې د افغانستان نخبګان مشران د افغانستان دپاره د افغانستان د ګټو دپاره سره یو سي او د پردیو د لوبو بازي نسو. کورمدان، د سیاسي شخصیت او د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی له تاسو څخه نړۍ مننه کومه. کورمدان د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو، هغه څه ته چې واقعا تاسې تږي وئ، نه اورېدل شوي نه ویل شوي خبرې چې د ښاغلي کرزي له خولې تاسو غوښتل واورئ، په دې هیله چې په دغه بحث کې تاسو هغه څه موندلي وي، واقعا هغه په زړه پورې خبرې چې هلته مطرح شوې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا مو پاک الله سپارم، سرلوړي اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلام. د هیواد په روانو سیاسي حالاتو، جګړه، سوله، سیاسي حالات، د ملي وحدت د حکومت ارزونه او د مطرحو سیاسي څیرو پلانونو په دې ټولو په هکله مو وغوښتله چې د افغانستان له پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي سره ځانګړې مرکه ولرو. کرزي صاحب پخیر راغلی، ښه راغلاست. کومنان چې د بختیاو سره موږ ته وخت راکړ، ډېر تشکر. سلامت اوسئ. مخکې دې چې مرکه پیل کړم غواړم ووایم چې سربیره پر ټولو نیمګړتیاوو لاسته راوړنو چې په 14 کلونو کې مو درلودله، یو څه کې تاسو شهرت وموند، د بیان ازادي او حوصله‌مندي مو، ډېرې تندې نیوکې او ډېرو تندو پوښتنو ته تاسو حوصله وکړله. زه هیله لرم چې نن زمونږ تندو او نرم پوښتنو ته په حوصله‌مندۍ ځواب راکړئ. پیل له دې څخه کوم په مقدمه کې مې ویلې پخوانی ولسمشر، د پخواني کلمه مو چې کله واورېده یا د پیشوند مو چې کله واورېده، څه احساس کوئ؟ د راحتۍ یا د افسوس او پښیمانۍ؟ یا د راحتۍ ډېر. دا خو د افغانستان کامیابي ده چې یو رئیس جمهور پر کور کښېناست او بل راغی او بل حکومت راغی. دا د افغانستان د ترقۍ علامه ده. خدای دې وکړي چې دا سلسله د افغانستان د خلکو د واکمنۍ او د ډیموکراسۍ لا مخته سي. ولې تاسو ویلي چې یو څه افسوس په دې کوئ چې کاشکې مو لږ موده وایي چې تاسې سوله راوسئ، بیا مو موده پای ته رسېدلې؟ نه، دا مې نه دي ویلي، نه دا مې نه دي ویلي چې کاشکې زه یو موده وایي چې سوله راغلې وه. دا مې ویلي چې کاشکې سوله راغلې وای، کاشکې سوله راغلې وای، او اوس به ارزو لرو چې سوله راسي. راوشو همدې د سولې خبرې ته. د سولې پروسه ستاسو په وخت کې ویل کېږي چې ناکامه پروسه وه. د استاد رباني وژل کېدل، د کوټې څخه د یو دوکاندار په ادرس راتلل کابل ته، او د ملا برادر چې یو مریض غیر مؤثر کس بلل کېده، د هغه خوشي کېدل او ډېر فوکس پر هغه. تاسو پوپلزي یاستئ، ملا برادر پوپلزی دی، تاسو ځکه هڅه وکړئ چې ملا برادر خوشي کړئ، خو اصول لپاره هېڅ داسې پرمختګ ونه شو. ولې اوس د سولې مخامخ مذاکرات د لومړي ځل لپاره پیل کېږي، هغه مشکوک. ستاسو نظر په هغې وخت او په اوس وخت واخلو. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه وه او آرزو وه او آرزو ده او دې آرزو ته باید افغانان ورسېږي. دا جنګ په افغانستان کې د پردو د منافعو جنګ دی چې په هغه کې په هره خوا کې افغانان قرباني کېږي، خاوره تاوان کوي، آینده مو ترقي مو د رکود سره مخامخ شوی. نو افغانان باید په هر ترتیب چې کېږي خاورې ته سوله راولي
او د پردو د استثمار ځان خلاص کړي. زما هڅې د سولې لپاره د دې لپاره وي چې زموږ طالبان په دې پوه کړم چې دوی هم افغانان دي او دوی باید د خپلو نورو وطنوالو سره یو ځای راشي افغانستان ته او سوله راولي او د وطن د ترقۍ لپاره کوښښ وکړي. د دې سولې په مقابل کې د دې کوښښ په مقابل کې خنډونه ډېر وو. ستر هېوادونه د جهان ځینې په دې کې په مخالفت ولاړو. د پاکستان د فوج او د استخباراتو دستګاه د دې کې په مخالفت ولاړو. هر هغه افغان چې د سولې هڅه یې کوه هغه به ترټل کېدی. دلته به هم ترټل کېدی په افغانستان کې او پاکستان کې به هم ترټل کېدی. نو دا یو موږ د یو لوی توطئې سره مخامخ. دلته چا رټله؟ دلته امریکایان ترټله. په پاکستان کې پاکستانیان ترټله. په پاکستان حکومت ترټله. ولسمشر خو تاسې وایي سیدي خو دلته حکومت را سره پروت خارجي. که افغانستان په خپل واک وای افغانستان واکمن وای نو بیا خارجیان دلته څه کول؟ په خپل واک نه و؟ ابدا نه و. تاسې بې واکه ولسمشر وایي؟ نه زه واکمن ولسمشر وم په هغه حدودو امکاناتو کې چې موږ درلودل. ولې ستاسو واکونه یو څه محدود کړي وو امریکایانو؟ واضح ده چې محدود کړي. حامد کرزی پر یو امریکایي ضد څیرې بدل شو په یو کال کې. ولې؟ په یوه کال کې نه په ډېرو کلو کې. ولې وروستي کال کې ډېر محسوس و؟ نه تاسو ته محسوس و خو دا تر هغه د مخکې سره. دا د 2006 کال په هاخوا خبره ده. ما د امریکې سره پر ملکي تلفاتو مشکلات پیدا کړل او دا مې ورته ویل په مجالسو کې په ناستې کې په ډېره ارامه لهجه او په ښه لهجه چې داسې د تروریزم په خلاف جنګ ته راغلی یاست افغانستان ته او په دې هم پوه یاست او موږ ته هره ورځ وایاست چې تروریزم او د تروریزم ځالګۍ د تروریزم تربیتګاه د تروریزم تمویلګاه اډې دا ټوله بل ځای دي په پاکستان کې دي. خو تاسې په افغانستان کې بمبارۍ کوئ. تاسې په افغانستان کې خلکو ته بندیخانې جوړ کړي دي. دا ولې؟ دا مه کوئ. خو دوی زموږ پر خبرو غوږ نه دي وهي. د یوې خوا بیا راته ویل چې تروریزم د پاکستان سره ځي د بلې خوا به پر افغانانو بمبارۍ کولې افغانان به وژل کېدل. نو دا جنګ د افغانانو په خلاف شو نه د تروریزم په خلاف. لهذا زه مجبور شولم چې ورته ودرېږم او د افغانانو دفاع وکړم. دا زما وظیفه وه. زه د خاورې رئیس جمهور وم. دا مې وظیفه وه چې د خاورې دفاع وکړم او د دوی ممانعت وکړم. نو دا سلسله حداقل د 2006 کال څخه په یعنې ښکاره سوه اختلاف تر هغه د مخه وو خو ښکاره سوله. په دې کې زما ویناوې راغلې، په دې کې زما مطبوعاتي اعلامیې راغلې، په دې کې زما اواز جګ سو او دریځ مې څرګند سو. تاسو هغې وخت کې غواړم دغلته یوه لنډه پوښتنه وکړم بیا به بل بحث ته لاړ شو چې امریکایانو ته مو څو ځلې داسې ګواښ وکړه او ګوتڅنډنه مو وکړله چې ډېره شدیده برېښېدله او احتمالات دا ول چې تاسې که دا ځل امریکایان خپله تېروتنه تکرار کړي عکس العمل به هم ډېر شدید وي. بیا تاسو وروسته پر همدې متهم هم شوئ چې تاسې یوه هوایي خبره وکړله او بیا مو هېڅ عکس العملونه خو د پرله پسې بمبارۍ وشوې. عکس العمل خو دا و چې اډې مې ور امضا نه کړې، امنیتي توافق مې ور امضا نه کوي او د دوی مانع شولم. د دوی بمبارۍ مې بندې کړې، بندیخانې مې ځینې خلاصې کړې، بندیان مې ترېنه آزاد کړه، بګرام مې وتړی. دا مې وکړه. یعنې د امریکې مخه مې ونیوله. اوس هر څه بیرته برعکس شوله. ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله تړون امضا کړ. د امریکانو تړون وروسته امریکان بمبارۍ دوام وموند او شاید هم بګرام کې مې اوس ګنګوسې موجود دي چې ممکن بیا هغه شي. نو تاسو حتما دې سیاست سره موافق نه یاستئ؟ اوس هم متاسفانه قطعا موافق نه یم. تاسو سره مشوره وشوه کله چې د امنیت تړون امضا کېده؟ نه. حداقل مخالفت مو ولسمشر غني ته څرګند نه کړ؟ تر هغه د مخکې مې ورته ویلي وو. تر انتخاباتو د مخکې مې ورته ویلي وو. د انتخاباتو په جریان کې مې ورته ویلي وو. دا زما موقف واضح و. دوی په خبره دواړو په خبره. خو دواړو ستاسو د میل خلاف کار وکړ. هغه د دوی اختیار خو غلط کار یې وکړ. زه د دې شي موافق نه یم او نه وم. په همدغه دلیل مې امضا ونه کړه. وایي چې که امضا شوی نه وای اوس به امنیتي ځواکونو د امکانات تجهیزات او معاشات چا ورکول؟ تجهیزات او امکانات د څه لپاره؟ جګړې لپاره. د چا سره جګړه؟ جګړه هغه چا سره چې تاسو 14 کاله وکړه مخالفینو سره.
هغه څوک چې د امنیت افغانستان امنیت ته ګواښ دي. جګړه د افغانان نه ده، جګړه د پردو ده، جګړه د پردو د منافعو ده. تر هغه ورځ پورې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته نه رسېدلي، متاسفانه موږ به د جګړې د خونریزي ښکار یو. لهذا دا جګړه د پردو ده او د پردو په جګړه کې افغانان وژل کېږي. یو ځل بیا راځو د سولې خبرې ته. حد اقل تاسې د سولې په هڅو کې کافي تجربه لرئ. اوس خوشبیني د حکومت له ادرسه خورا ډېره زیاته ده، خصوصا د مرې له خبرو وروسته. حکومت سم روان دی؟ هلته چې ما دا خبره وکړه چې که پر پاکستان حمله وشي افغانستان بیا وسنګ ته ودرېږي، هغه په دې معنا وه چې کله چې شورویانو پر افغانستان حمله وکړه، دا پاکستان ولس موږ ته پناه راکړه. په میلیونونو موږ پاکستان ته ولاړو او د پاکستان ولس موږ سخته مېلمه پالنه وکړه، خصوصا په ټول پاکستان کې، خو خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. د پاکستان د ولس پر موږ دا حق دی، د پنجاب حق دی، د سند حق دی، د بلوچستان حق دی چې که خدای ناکرده پر پاکستان حمله وشي او د هرې خوا وشي او دوی موږ ته پناه راوړي او بیا زموږ کومک ته ضرورت ولري د پاکستان ولس موږ ورسره درېږو. زموږ اختلاف نظر د ISI او د پاکستان د فوج سره چې د خپلو اهدافو دپاره په افغانستان کې چې ناپاکه اهداف دي او یا د پردو دپاره د امریکې او د غرب دپاره په افغانستان کې دوی دسیسې کوي، د هغه سره اختلاف لرو او وینا مرتضی چې مه کوه دا دسیسې، همسایه مو یې د عزت ژوند راسره وکړه. خو د پاکستان د ولس سره، د پاکستان د خلکو سره زموږ داسې دوستي او ورورګلوي ده، داسې دوستي او ورورګلوي غواړو چې بې ساري وي په جهان کې او د هغسې وروري او دوستي د پاکستان ولس موږ سره کړې ده. نو که خدای ناکرده د پاکستان پر ولس حمله وشي، دا زموږ اخلاقي ملي وظیفه ده چې د پاکستان د ولس سره به ملاتړ کوو. غومره چې د ISI او د فوج په مقابل کې ولاړ یو، غومره د پاکستان د ولس سره په دوستي او په ورورګلوي کې ولاړ یو، ځکه چې دوی همدغسې دوستي او ورورګلوي زموږ سره کړې ده. او که ISI او فوج د پاکستان ځان اصلاح کړي، د افغانستان سره د عزت چلند وکړي، افغانستان یو مستقل باعزته هیواد وګڼي، زموږ د معارف په خلاف، زموږ د مکتبونو په خلاف، زموږ د ترقۍ په خلاف کار ونه کړي او زموږ په موږ کې د تفرقې کوښښ ونه کړي، یا د ځان دپاره یا د نورو پردو لپاره، بیا هم د هغوی سره بیا دوستي کوو او ورورګلوي کوو. خو اوس نه، اوس دوی زموږ سره په دسیسه او په ورانۍ اخته دي. ولس یې زموږ ورور دی، احترام یې کوو. په ویشل شوي او د شراکت په حکومت کې رابطه په پیسو ته چې تاسو یادونه وکړه، مهرباني هغه هم که توضیح کړئ. زما دفتر ته د ایران څخه پیسې راتلې ګای او هغه به رئیس ته دفتر ته ورکول کېدلې. هغه په معاشاتو کې استعمالېدل. په شروع کې د کار چې موږ اقتصادي وضع مو ډېره کمزورې وه، مملکت توان نه درلود، د ډېرو مامورینو معاشات ورکول کېدل، د ډېرو مامورینو سره کومک کېدی. بیا د مشاور امنیت دې دفتر ته د امریکانو پیسې راتلې، د CIA پیسې راتلې. د هغه پیسو څخه د ډېرو خلکو د کورو کرایه ورکول کېدلې، د ډېرو خلکو سره مرستې کېدلې، د ډېرو خلکو سره د تداویو کومک کېدی، د ډېرو خلکو سره د معارف او د تعلیم کومک کېدی، سکالرشپونه ورکول کېدل. هغه زموږ دپاره ډېره ښه وسیله وه او زه ډېر په خوشحاله په دې چې ما د رئیس جمهور د مصلحت حساب بند کړی و. په اوله ورځ چې رئیس جمهور شولم، ما هغه حساب چې د افغانستان د بودیجې څخه به پیسې رئیس جمهور دفتر ته راتللې او ده به په خپل اختیار استعمالولې، دا حساب یې مطلق بند کړي. کله چې یو څوک چاته $1 یا یو افغانۍ هم ورکړي، حتما یو څه توقع هم لري. نو هغه به د دوی توقع تاسو برابر کړی، خپل کار پکاوه. تاسو دا توقعات برابر کړي وو؟ نو که برابر کړي وای خو امضا یې به سوی وای. او کله چې د ملي وحدت خپل اهداف درلود، موږ خپل کار چې موږ ته کومک کړی دي او د افغانستان د خلکو د هوسا کېدو دپاره او د عزتمندۍ دپاره کړی، مننه یې کوو. چې په نور اهدافو دپاره کوله، دوی خپل کار وکړي، موږ خپل کار وکړي. د ملي وحدت حکومت ډېرې زیاتې ستونزې درلودلې. هغه پلانونه چې دوی تشریح کړي وو یا تبلیغات چې دوی کړي وو، هغسې ونه شوله. خو کله چې ملامتي مسله راځي، د ارګ او اجرایي ریاست څخه غږ اوچتېږي چې د هر څه میراث پاتې دي. بیا واقعیتونه هم که موږ وګورو، ښاغلی غني سوم قضیه د فساد چې څېړي او هغه ستاسې د کابینې ده او هغه کسان لا هم ستاسې نږدې ملګري بلل کېږي. یعنې واقعا تاسو دا هر څه دا ناخوالی د حکومت ته په میراث پرېږي. افغانستان 14 کاله د مخه حکومت نه درلود، اداره نه وه.
تعلیم نه و پوهنتونونه نه و سړکان نه و صحت نه و پیسې نه وې هېڅ نه و بیرغ دې نه و نن افغانستان د بیرغ خاوند پر ټول دنیا رپېږي نن د افغانستان په خزانه کې زه کله چې ما حکومت پرېښوی ما د افغانستان فعلي دولت ته 9.5 میلیارده ډالره ذخیره د پیسو پرېښوله په 2002 کال کې دا ذخیره تر 150 میلیون ډالره بانانه وه نن 9.5 میلیارده ډالره ده سرانه عاید د خلکو د 180 ډالر څخه نن 600 ډالر ته رسېدلی دي سړکان دي جوړ دي پوهنتونونه لري په زرهاو محصلین تعلیم یافته ځوانان روزل شوي دي مملکت په ټوله دنیا کې د سفارتو خاوند دی د عزت خاوند دی د آبرو خاوند دی استقلال یې ساتل شوی دی هم به د امریکې څخه کومکونه اخیستل هم د امریکې په مقابل کې ولاړو هم د پاکستان سره دوستي غوښته هم د پاکستان د آیسایو د استخباراتو په مقابل کې ولاړو خوا مې ساتله د رابط مو د دنیا سره په بهترین وجه وساتله د ایران څخه هم کومک اخیستی د امریکې څخه هم کومک اخیستی ایران او امریکا دواړه سره په شخړه کې وه د چین سره مو بهترین رابطه ایجاد کړه د روس سره مو دوباره رابطه ایجاد کړه د هند سره مو ډېره ستره رابطه ایجاد کړه ورورګلوي مو ورسره ایجاد کړه مملکت مې په ډېر ښه حالت کې واقعیتونه دي خو واقعیتونه فساد بالکل د افغانستان په اداره کې فساد اوس هم شته هلته هم اوس هم شته نو امید دا دی چې دا نوی حکومت د آینده په باب فکر وکړي او خپل خدمتونه دې خاورې ته وکړي او آینده نګري وکړي که موږ په ګذشته کې بند شو نو آینده به راڅه پاتې وي موږ څه وکړه تر دغه ځایه پورې مو راوسوله اوس د دوی وظیفه ده چې کار مخته کړي او مملکت خدمت وکړي او انشاءالله تعالی کوشش که احیانا ستاسو یو له نږدې ملګرو څخه او ستاسو د پخوانۍ کابینې یو غړی پر فساد متهم شي اسناد موجود اوسي ولسمشر غني وغواړي چې دا قضیه لا وڅېړي او دا سړی هم بالاخره تعقیب شي تاسو به ملاتړ یې ونه کوئ بالکل یې وکړي بالکل یې تر اوسه پورې په دې کې ابدا مداخله نه کړې ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله دواړه زما د کابینې اعضا وو دې دواړه د 12 کال په د حکومت کې راسره وو نو دوی چې نن دلته ناست دوی زما د حکومت نتیجه ده که دوی ښه دي خو زما حکومت ښه و که دوی بد دي نو زما حکومت هم بد خو که کوم څوک وڅارل شي تاسو به یې ملاتړ ونه کوئ په تمام معنا دې وکړي په تمام معنا دې وکړي ولې نه په دې وروستیو کې اوازې وګومسي میډیا ته څه چې لیک شول داسې وله چې ستاسو او د ولسمشر غني ترمنځ پر یو ښه مسایل اختلافات عمیق شوي ژور شوي دي توندې خبرې مو ترمنځ تبادله شوي دي بالاخره په همغو شپو کې تاسې ولسمشر غني ته ورغلی او بیا ویل کېدل چې نسبي تفاهم وشو هلته یو څه بحث هم ډېر ګرم و خو بیا تفاهم وشو واقعا قضیه څه وله دغه د تفاهم نامې قضیه وه د آیسای سره د ملي امنیت پر دې مختلف نظر او ما خپل نظر واضح رئیس صاحب جمهور ته په ټلیفون کې ویلي چې دا شی د افغانستان د منافعو خلاف بولم دلته مصالح جدایي طلب ته خطاب شوی دی مصالح جدایي طلب څوک دی او د هغسې نور قضایا او مسایل په دې کې وه اختناق مسله په دې کې یو ځای کې لیکل شوي وه چې د پاکستان آیسای او امنیت ملي به دواړه ذهنیت سازي کوي ذهنیت سازي څه معنی استخباراتي ادارې څه ذهنیت سازي کوي دا خو اختناق دی نو داسې قضایا ډېر پکې کوو حل شوه بیا کله چې سره کښېنستلو ملګري مې راسره وه د دواړو چې مملکت مستقل وي مملکت د پردو تر اثر لاندې نه وي او فیصلې مو خپلې وي فیصلې مو خپلې وي په دې هکله بیا خبر لرم او په دې لړ کې د ملي حاکمیت په چوکاټ کې د تمامیت ارجې په چوکاټ کې مې دا هم ورته ویلي چې ابدا د ډیورنډ د کرښې پر سر معامله نه منم او دا به په هېڅ قیمت نه کېږي نو دغه درې مسلې دي چې که خدای ناکرده په دې کې تاوان پېښ دی زه به خپل غږ چک کوم لکه چې د تفاهم لیک په حصه کې غږ چک کوي نور نو په تمام معنا همکار یم او همکاري کوم مګر دا چې خدای ناکرده د مملکت ملي وحدت یا ملي د کوم خاص پروګرام دپاره مو لیدنې کتنې دي نه کوم خاص پروګرام دپاره لیدنې کتنې دي افغاني جامعه ده په افغاني جامعه کې لیدنې کتنې کېږي خلک سره کښېني ناسته ولاړه کوي خو پر ملي قضایاو باندې پر مهم قضایاو باندې د سولې پر پروسه باندې او په دا حالات کې چې په افغانستان کې
حاکم دی او افغانستان د هغه څخه پر رنځ کې دی درېدل دي پر هغه باندې طبعا خبرې کوو او دا وظیفه ده دا ملي وظیفه ده. دوه مسایل معمولا تاسو رد کړي دي، اپوزیسیون نه جوړوم مشري نه کوم بیرته ولسمشرۍ ته نه راګرځم او شکونه بیا په همدې دوه مورد دي چې تاسو دې دواړو کارونو کې یو کار کوئ. نو چې کله تاسې د یو بانفوذه شخص په توګه دا کارونه نه کوئ همداسې نارمل حالت کې پاتې کېږي. بالکل بالکل که ما دا کولی ما هلته هم کولی سوای. د انتخابات په جریان کې خارجان او امریکایان څو وار راته راغله چې ته امنیتي تړون امضا کړه ستا حکومت به ادامه پیدا کړي. حتی د انتخاباتو تر نتایج شل شپې د مخه دوی راته راغله چې امنیتي تړون امضا کړه دا انتخابات نه چلیږي دا نتیجه نه ورکوي موږ غواړو چې موقت حکومت وي او ته په راس کې اوسېږي. اما ما رد کړه ما ویل نه زه امنیتي تړون امضا کوم په دغو شرایطو کې تر څو د افغانستان سوله تطبیق شوي نه او ابدا د دې آرزو نه لرم چې ما حکومت ادامه پیدا کړي. نو که ما غوښتی هلته هم کېدای شوی اما نه مې غوښت او نه یې غواړم. زه غواړم چې افغانستان روانې اوبه وي نه ولاړې اوبه تر څو دا مملکت مخ ته سي او ولسواکي وي او ولس هر 5 کاله د قانون سره سم خپل ولسمشر وټاکي. یعنی مطمئنه اوسو چې ښاغلی کرزی به په هیڅ اپوزیسیون کې او یا هم د اپوزیسیون په ملاتړ کې اپوزیسیون خو زما کسب نه دی نه زه دا کسب خوښوم او نه مې زده دی. بدې خاطرې به هم ترې لرئ؟ نه اپوزیسیون شته چې په وطن کې وي. زه د اپوزیسیون طرفدار یم چې په ډیموکراسي کې اپوزیسیون ډېر ښه کار دی. ډاکټر صاحب عبدالله هلته زما حکومت او اپوزیسیون په نامه فعالیت درلودی خو ما احترام کاوه او قدر مې کاوه او عزت مې کاوه. همیشه به محافل ته راغوښت مشورې به مې سره کولې. دا ښه کار دی چې وي خو زه به نه یم اپوزیسیون. ملاتړ به یې وکړئ که سم اپوزیسیون وي ملي اپوزیسیون وي ولې نه ملي څه نښانې یې لیدل ملي اپوزیسیون نه په پردو پورې تړلی. داسې نښې لیدل کېږي چې داسې کوم کار به روان وي اوس خو داسې شی نشته خو اپوزیسیون ښه دی په ډیموکراسي کې. زه به نه یم اپوزیسیون. زه به سپین ږیری یم د وطن او د وطن د خیر د فلاح دپاره د ملي وحدت دپاره د ملي حاکمیت دپاره او د افغانستان د تاریخي حقوقو د ساتنې دپاره به ولاړ یم. نور به د حکومت همکار یم. او د بیا هم د سیاسي څېرو سره په هغې کې بیا مشخصا ښاغلی سیاف هغه کس و چې تاسې وروسته له دې چې ولسمشرۍ مو پرېښې ده څو ځلې لیدو ته ورغلې نورو خلکو سره چې ګورئ په عامه رسنیو کې یا ټولنیزو رسنیو کې یا خلکو ترمنځ دومره ګنګوسې نه وي خو کله چې ښاغلي سیاف سره ګورئ خلک یو خطر محسوسوي. د استناد دپاره یې وایم خارجي رسنۍ لیکي مثلا ګارډین او نور لیکي چې حامد کرزي ارګ پرېښی ولسمشرۍ پرېښی خو سیاسي واک نه دی پرېښی. حامد کرزی هڅه کوي چې نظام سقوط کړي او بیرته راشي. بیا بېلګې هم راوړي چې دې کسانو سره یې کتلي دا مسایل کړي. ستاسو نظر اخلو. استاد سیاف د افغانستان یو ډېر معزز شخصیت دی مجاهد دی د مجاهدو مشر و او یوه ورځ هم د افغانستان د باندې نه تېر کړی ټول یې په همدې خاوره کې تېر کړی په ټولو مشکلات کې د لیو ولس سره پروت نو د افغانستان ډېر قدرمن انسان دی او پوه انسان دی او زه ډېر قدر لرم او عزت یې کوم. وطن دوست مشر دی د دې خاورې او د یو مشر په توګه په تمام معنا پر موږ حقدار دی او عزت یې کوم او په لیدو کې ته افتخار کوم او خوشحاله کېږم او خوند راکوي لیدل او مجلس ته ورځم او ورسره کښېنم. طبعا چې د افغانستان پر قضایاو دا زموږ د وګړو په توګه حق دی چې خبرې وکړو چېرته چې مشکل وي نو پر هغه وغږېږو او کوښښ وکړو چې د حل لارې ورته پیدا کړو. دا د انسانان حق دی د هر افغان حق دی نو د دې حق موږ په تمام معنا کولی شو چې استفاده وکړو او د افغانستان پر اوضاع خبرې وکړو. خو داسې چې استاد صاحب اپوزیشن جوړ کړي یا زه یې جوړ کړم داسې شی نه دی او نو استاد صاحب په دې هڅه کې دی. او د خارجي رسنیو لار د ګارډین او د خارجي رسنیو مضامین ته دوی خپل اهداف لري په افغانستان کې خارجان او د خارجانو رسنۍ د خارجانو د اهدافو په خدمت کې دي. دا عنوانونه چې دوی خپلو مضامین ته ورکړل شاید زما د هغو سفرونو په مقابل کې چې ما چین او روسیې ته وکړم شاید هم د دې لپاره چې حکومت تر فشار لاندې وسي چې نور امتیازات ترېنه واخلي او شاید هم نور اهداف یې درلودل خو خارجان خپل اهداف لري لکه ما چې د مخ وویل. مهمه دا ده ځوانان
او ستا د لارې د افغانستان خلکو ته دا وینا ده مهمه دا ده چې موږ خپل اهداف ولرو. خارجان ټول په افغانستان کې خپل اهداف لري، حتی چې ستا نزدیکترین دوست ځان بولي خارجي هغه به خپل هدف ولري، بې هدف دلته نه راځي. مهمه دا ده چې موږ د یو ملت په توګه خپل اهداف ولرو او زموږ اهداف د افغانستان د ترقۍ، سولې، ثبات او عزت لپاره لکه ایرانیان چې لري خپل اهداف او په واضح توګه او په میړانه مخ ته بیایي. افغانستان هم داسې یو هېواد دی تاریخي، افغانستان باید خپل اهداف ولري او د افغانستان نخبګان سیاسیون باید چې د خپلې خاورې او د ملت په خدمت کې واوسیږي او اهداف یې ملي وي. حکومت ته هیڅ ستونزې نه جوړوي تاسې؟ ابدا نه، ابدا نه. که ستونزې نه جوړوي مګر دا چې د افغانستان پر ملي منافعو ناوړه معامله وشي، مګر دا چې پر ډیورنډ ناوړه معامله وشي، دا کېږي احتمال شته. مګر که وشي اوس، مګر دا چې پردو ته اختیار ورکړل شي په افغانستان کې بندیخانې ولري او د افغانانو د کورو ته راشي وشي یا بمباري وشي، هلته مجبوره یم، دا مې ملي وظیفه ده، هلته به خپل غږ کوم خو اپوزیشن به نه یم. زما مسؤلیت دلته دا دی چې هغه څه چې ګنګوسې موجود دي، هغه څه چې خلک وایي، هغه څه چې رسنۍ وایي، هغه څه چې سوالونه موجود دي، هغه باید نقل کړم. صحیح خبره. یو بله مسله دا ده چې که واقعا تاسې حکومت ته ستونزې نه جوړوئ، تاسې وایي چې که امریکا پر پاکستان برید وکړي تاسې به د پاکستان ملګري شئ. صحیح ده. بل ځای کې هغه اتهامات چې وارد وله بې حسابه پیسې چې هر ته د ایران او د نور ادرسو سره راغلي. دویم مسله. دریم مسله دا چې پاکستان ته تاسو یو ځلې سفر دا ټول کېږي، ولې یو تفاهم لیک چې د حقوقي اړخ هم قوي الزامیت نه لري، تاسو په هغه ولې لویه ډنډوره جوړوئ؟ تاسو دا تفاهم لیک لوستی و؟ ما ولوسته، واقعا حساس موضوعات پکې وله، اشنو ولې دې پرتنه نه چې موږ د پاکستان څنګ ته ودرېږو د امریکا په مقابل کې. نه، موږ نه د امریکې سره درېږو نه د امریکې په مقابل کې درېږو. تاسو خبر کړی موږ نه د پاکستان سره درېږو نه د پاکستان په مقابل کې درېږو، د یو بل هېواد. د حکومت د سولې د هڅو ستاینه کوو، که دا هڅې نتیجه ورکوي که نه ورکوي، که دا هڅې په حقیقت کې د پاکستان سره دي که ظاهرا د طالبانو سره دي، دا ټوله داسې یو ملي داعیه ده، یو ملي غوښتنه ده چې حتما یې باید ملاتړ وکړو. نو د سولې د هڅو ملاتړ کوو، که دا په مری کې په اسلام آباد کې کېږي، که دا په خپله د پاکستان د استخباراتو په دفترو کې کېږي، موږ د دې ملاتړ یو. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او ورسره ولاړ. لاره سمه ده؟ بیخي سمه لاره ده، چاره نشته. جز چې د پاکستان سره خبرې وشي او که پاکستان وایي د طالبان سره په پاکستان کې خبرې وشي، دا هم صحیح خبره ده ویل شي. د ملا عمر د مرګ خبر اوس خپرېږي، خو کله چې د مرګ تاریخ ته ګورو، کله چې تاسو هلته واکمن وئ هغې وخت کې مړ شوی دی، تاسو خبر وایي چې ملا عمر به نور ژوندی نه وي، او بل دا چې دا څومره اغېزه درلودلی شي طالبانو پر لیکو باندې؟ موږ ته ځینې اطلاعات راغلي وه کال یو نیم کال دمخه چې ملا محمد عمر اخوند وفات شوی دی او نشته، خو ما ته داسې سند نه و چې زه دې اعتبار پر وکړم. اوازه وه او ځینې اطلاعات خو ما اعتبار نه پر کوم. د ملا محمد عمر اخوند مرګ په پاکستان کې او په دغه ترتیب د ملا عبیدالله اخوند مرګ په پاکستان کې په هغه ترتیب چې دی شهید شو. د ملا رقیب اخوند مرګ په پاکستان کې د سولې هڅه یې کوله. د ملا برادر اخوند بندي کېدل په پاکستان کې چې د ملا محمد عمر اخوند معاون و، او دغسې د نورو لسګونو طالبانو وژل کېدل په پاکستان کې. دا په دې معنا دي چې پاکستان طالب یو وسیله بولي د ځان د اهداف دپاره او د نورو پوتو د اهداف دپاره، او څوک چې په دې کوشش وي په طالبانو کې چې په افغانستان کې سوله راسي او یا افغانستان دې امن سي او یا د افغانانو په خپلو کې د دې شخړې څخه خلاص سي، نو د هغه فورا وژل کېږي او یا بندي کېږي. ځینې طالبان چې راغله افغانستان ته او موږ کوشش وکړو او دوی راوستل افغانستان ته، هغه دلته د امریکایي قوتو لخوا نارامه سوله، په عذاب سوله، د شپې کورو ته ورغلل او دوی یې وترټل، څوک یې ونیول، څوک یې مړه کړل. نو موږ د یو سترې دسیسې سره مخامخ یو. دا دسیسه د پردو د منافعو دسیسه ده او په همدغه دلیل هم ما د امن په لویه جرګه کې پر افغانانو غږ وکړي چې تر هغه
چې امریکایان د سولې پروسه عملاً واضح را سره ونه مني او د سولې پروسه شروع نشي او د پاکستان په مقابل کې دریځ واضح نشي، امنیتي تړون باید امضا نشي. نن هم په همدې عقیده یم چې افغانان د دسیسې سره مخامخ دي او یوازینۍ لاره دا ده چې موږ افغانان پوه سو، هوښیار واوسېږو او یو د بل سره کښېنو او د دې خاورې منفعت او د بچي آینده. لاندې د ملا عمر مرګ تاثیر لري د طالبانو پر لیک او طالبانو پر موقف او دریځ؟ نه واک د بیګانو دی، واک د پردو دی، واک د پاکستان د فوج او د آی اس آی دی، واک د امریکا او د امریکې د ملګرو دی. لہذا تر هغه ورځې چې موږ په دې پوه نسو ټوله او یو د بل سره کښېنو دا به هېڅ اثر ونه لري. را به شو د ملي وحدت د حکومت جوړښت ته ستاسو نقش دوه ډوله تعبیریږي. تاسو هغه کس وئ چې د تشنج او د ګډوډیو مخه مو ونیوله او بالاخره دوی متفاهم ته اړ کړله. ستاسو نقش دا و چې تاسو عمدن وغوښتل چې دغسې یو دوه سره حکومت جوړ شي. دوه ډول تعبیریږي. په 2009 کې ویل کېږي چې په تاسو باندې په ټاکنو کې ورته فشار راغلی و چې اجرایه پوست تاسو جوړ کړئ ول تاسو مقاومت وکړ. دا څومره واقعیت لري؟ دویم مسله دا ده چې دې حکومت ته تاسو دا زمینه برابر کړه چې دوه سره شي. په 2009 کال کې په انتخابات کې سخت ډېر فشار پر ما راغی چې دوه سرې حکومت ومنم، خو ما ونه منئ. اول زما اختیار و او ما خپل اختیار استعمال کړي او د امریکې فشارونه مې ونه منل او د نورو فشارونه مې ونه منل او دوه سرې حکومت مې ونه منئ. انتخابات مې دوم پړاو ته پرېښود چې ولاړ شي او خو بیا دوم پړاو انتخابات ورسول او امریکایان تر خپل مرام تېر سول، پوه سول چې ناکامه کېږي په هغه کې، نو دوه سرې حکومت جوړ نه سو. اوس چې دا حکومت جوړ دی دا د دې دوو ورونو خوښه وه او د امریکې وزیر خارجه راغی، دوی په موافظه کې کښېنستی، خبرې یې وکړې، دوی خپلو کې تفاهم سره وکړي او د هغه تفاهم په اساس دا حکومت جوړ سو. خدای تعالی دې کامیابه کړي، خدای تعالی دې د افغانستان په خدمت کې ډاډه او کامیاب ولري. خو ډېر موافق نه وئ. زه خو ځکه موافق یم، ما په خپله په 2009 کال کې دا کار کړی وای، ما ونه کړي دا کار. او دا چې په انتخابات کې ستاسو کاندید څوک و؟ دا داسې یوه خبره ده چې پر هغه باندې زه نه غواړم بحث وکړم. اما ما ډاکټر صاحب اشرف غني یو تعلیم یافته او یو پوه سړی ګڼي او د نورو په مقایسه مې د یو بهتر سړی ګڼي. یو څه چې استاد سیف البته زما دلخوا سړی و، ښه سړی و، مجاهد و، نیک سړی و. اوس هم راځو سیاسي مسایلو ته. طنزیه توګه باندې ویل کېږي چې ارګ هلته نه دلته دی. ستاسو سیاسي لیدنې کتنې د ارګ په تناسب هم ډېر زیاتې دي. دا اوس موږ شاید ولو چې ستاسو ټول پروګرام ملاقاتونه دي د سهار څخه تر ماښامه پورې، او پخواني سیاسي مقامات او سیاسي څېرې کله چې هر یو سره کینو هغه کسان چې پخوا ستاسو مخالف هم ونه اوس ډېر زیات ستاسو توصیف کوي. یو دا دی چې تاسو د یو بانفوذه شخص په توګه باندې لیدل کتل کوئ، بې پروګرامه لیدل کتل کوئ، پر اوضاع غږیږئ. یو دا دی چې د اوسه دپاره کار کوئ، تاسو یوازې لیدل کتل کوئ که اوسه دپاره کار کوئ؟ چې پلا مخکیني سوال ته راسم، که په دې انتخابات کې ډاکټر صاحب عبدالله هم کامیاب وای، ما به ملاتړ کړی وای، ما به عزت کړی وای، د افغانستان سړی دی، د افغانستان بچی دی، قدر یې کوم. نو دلته مهمه دا چې د افغانستان د خلکو د رای عزت وشي او د هغه وستایل شي. خو زه په دې هکله البته خبرې ډېر لرم، اوس یې وخت نه دی، بیا په آینده کې خبرې کوو. په انتخابات کې زما نقش کاملا بېطرف و، شخصي ترجیح مې درلود، هغه مې تاسو ته وویل، طبعا د یو فرد په توګه هغه مې درلود، هغه مې حق و. اما په انتخابات کې کاملا بېطرف وم، حتی د کمیسیون اعضا مې نه دي پرېښي چې رئیس ما سره مجلس وکړي، او که کله هم دوی غوښتنه کړې ده ما معاون صاحبان، قاضي صاحب قضات، رئیس د شورا، رئیس د ولسي جرګې او د سنا دواړه د هغوی په حضور کې ملاقات ورسره کړی تر څو داسې انتباه پیدا نه شول. دا به وروسته بحث وکړو. زه یو پخوانی جمهور رئیس یم، یو متقاعد شخص یم د دې خاورې او د یو متقاعد جمهور رئیس په توګه ژوند کوم. د حکومت ملاتړ یم او په امورات کې هېڅ وخت مداخله نه کوم او نه مې کړې ده. کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني کاندید و ریاست جمهوریت ته ما ته راغی او راته یې وویل چې که زه کامیابه شم
زه به کابینه ستا په خوښه ټاکم او تا به ملي زعیم اعلان کړم. ما ورته وویل چې وروره دغه دوو شیانو ته زه ضرورت نه لرم. کابینې ما ډېرې وټاکلې، بس ته دې خپله کابینه جوړه کړه، زه یو قوي حکومت غواړم، زه یو قوي رئیس جمهور غواړم او ملي زعامت دا یو داسې عنوان دی چې افغانستان ضرورت نه ورته لري او دلته باید یو مقتدر رئیس جمهور واوسېږي او هغه خپل کار وکړي، خو په دې قضاوي کې مطمئن اوسېږه. مګر یوازینی ځای که به ما تا ته مشوره درکول او تشویش مې درلود هغه د افغانستان ملي وحدت دی او هغه د افغانستان ملي حاکمیت دی. دغو دوو مسلو کې که تاوان پیښ دی خدا نکرده یا داسې حالات راتلل چې خطر ورته پیښ دی نو زه هلته مجبوره بیا خپله خبره وکړم. نو ملي وحدت د افغانستان او ملي حاکمیت دا معنا خو سر کښېنستلو ډېر ښه مجلس مو درلود او ډاکټر صاحب وویل چې دی په دې شي خبر نه و او مني یې نه، نو قضیه حل شوه. اوس په منځ کې اختلافات نشته ابدا نشته او دا یې وویل چې نوی سند به جوړېږي پر هغه بیا ټوله کار کوو، یو ملي سند به وي، د افغانستان ګټې به پکې خوندي، په هغه کې مطلق موافق یو. په افغانستان کې جنګ سالار او سیاسي مافیا شته؟ سیاسي مافیا او جنګ سالار په افغانستان کې هر کوم خلک شته، لکه په هره جامعه کې شته. سیاسي مافیا په معنا پوه نه شولم. هغه څوک چې سیاست څخه د خپلو په افغانستان کې مجاهدین هم شته، په افغانستان کې د مجاهدینو مشران هم شته، په افغانستان کې داسې کسان هم شته چې د ټوپک څخه ناوړه استفاده کوي او په پردو پورې تړلي هم دي. نو ستاسو مطلب د جنګ سالار څخه څوک دی؟ تاسو یې که تعریف کړئ راته جنګ سالار که تاسو خو وغوښتل شي تعریف یې کړئ او بیا ووایئ چې شته که نشته. ګوره دا د دې څوک چې پخوا د ټوپک په زور غږېدل اوس هم دا د دې غربي مطبوعاتو شیطنت چې په افغانستان کې کوي چې افغانان یو د بل سره واچي. نشته جنګ سالار. موږ باید چې د دغه الفاظ څخه ډډه وکړو او په دې وطن کې د شخړو جوړول، د شخړو دپاره زمینه سازي کول دا پرېږدو. دا د غربي مطبوعاتو هڅه وه چې یو جنګ سالار کې، بل خلقو پرچم کې، بل دا کې، بل څیز کې، بل ملا کې، بل چیز کې، بل د حقوقو بشر پلوی کې، بل د حقوقو بشر مخالف کې، تر څو دا ټولنه یو د بل سره واچي. او زموږ دپاره دا ښایي چې د ملي وحدت دپاره کار وکړو، د یووالي دپاره کار وکړو، د ټینګېدو دپاره د دې خاورې کار وکړو او ټول سره راغونډ شو، پر یوه دسترخوان سره کښېنو لکه چې سره کښېنستلو. نو دا عنوانونه او دا اتهامات دا باید ورکړو. سیاسي مافیا ولس دا وایي، د غربي رسنیو په دې نه غربي رسنیو وایي، مطلق غربي رسنیو وایي. متاسفانه چې زموږ مطبوعات د غربي رسنیو په پیروي دا شخړه په افغانستان کې. ولې زه د یو ځوان په توګه دا منم چې جنګ سالاران شته افغانستان؟ نه، جنګ سالار کوي هغه به د یو پردي په پیسو روزل کېږي. نو موږ به دا پردیان بند کړو، متوجه اوسېږو. خو شته پردیان باید بند کړو. موږ باید په افغانستان کې د دغه الفاظو خصوصا په مطبوعاتو کې دغسې الفاظ چې هغه په افغانستان کې د تفریقې باعث کېږي د هغه استعمال وکړو. دغه څه کله چې ولسمشر دی څه احساس مو کوو کله چې یو ستاسو یو والي ستاسو خبره هم نه منله او ستاسو مقابل کې هم غږېده؟ څه احساس مو کوو؟ دا مشکلات په افغانستان کې وو، بېشکه چې خو موږ ما ته په شروع کې وویل چې موږ یو دولت نه وو، موږ مطلق ځپل سوی هیواد وو او تر پښو لاندې سوی مملکت وو او ولس مو دربدر وو، د جنګو د پردو د اهدافو قربانیان وو. او کله چې غربیانو امریکایان راغله او په شروع کې د افغانستان سره سخته مرسته وکړه، موږ د پاکستان د مخفي حملې څخه خلاص کړو، موږ د تروریزم څخه، د القاعدې او د بلاو څخه، د طالبان څخه خلاص کړو، حکومت ولاړی. خو وروسته بیا دوی خپلې ورانۍ په افغانستان کې شروع کړې. متاسفانه چې هغه نه وای کړي، افغانستان اوس ډېر مخته وای. څه چې په افغانستان کې وسوله دا 30 کاله دا د افغانستان د ملت په خلاف وسوله. اوس موږ ته دا مهمه ده، د افغانستان ملت ته، د افغانستان مخورو ته، د افغانستان نخبګانو ته، د افغانستان مطبوعاتو ته چې په افغانستان کې د هغه درک د رویه کار وکړي چې زموږ ملي ګټې پکې نغښتې وي. ولې ملي ګټې په دې کې دي چې یو قوي مرکزي نظام ولرو، نه دا چې انارشیزم شي؟ بیخي صحیح ده. نو هلته په یوه ورځ نه رسېږي. 14 کاله کې ونه رسېږي. قطعا 14 کاله هېڅ نه دي. 14 کاله په دغو حالاتو کې چې وطن کې د مختلفو اثراتو لاندې هېڅ نه دي. امریکې 2.5 کاله وواله تر هغو چې دغه ځای ته اوس رسېدلی.
اوس هم هر ورځ پکې وژنې کېږي، هر ورځ پکې قتلونه کېږي، هر ورځ تعصبات پکې شته. نو 11 کاله هېڅ نه دي په ولې منئ چې یو ناسم کار و؟ چې شي ناسم کار دا چې ستاسو څخه تابعیت نه کېده یا چې ستاسو مخبر خلک هغه ماته د برداشت وړ خبرې وې او د منلو وړ خبرې وې او حالات دغسې وه. مهمه دا وه چې وطن وچلېږي او وچلېدی. دا نن چې زه ورته سره ناست یو دا همغه زغم نتیجه ده. صحیح. کله چې زما حکومت ته د څو کال وي؟ شاید 45 هلته اوس نه هلته د څو کال وي؟ د افغانستان په جنګونو کې بلکل نه 12 کاله مخکې 14 کاله مخکې 12 کلنه وي. نو په دا 12 کاله کې چې دا زمینه درته مساعده شوله، آیا دا ملي وحدت و یووالي و زغم درته مساعده کړه که دا شخړو مساعده کړه؟ چې نن زه ورته سره ناست یو تعلیم یافته ځوان یې خبرې راسره کوي. دا خو د افغانستان عزت دی چې تعلیم یافته شوی. نو که په دې پسې ولاړ شو چې هله فوراً نن دا خبره جوړه شي، جوړه به نه شي بلکې خرابه به شي او ورانه به شي. نو که کوم والي کوم وخت سرزوري کړي، یو والي نه کړه 3-4 کوله. د چا په زور؟ چا به په خپله کول، چا به د پردو په زور کول. خو موږ د حالاتو ښکارو، د پردو د اهدافو ښکارو، د پردو د دسیسو ښکارو. یو د بل بې خلک سره لمسوله به، یو د بل بې سره استعمالوله. هر څوک چې پردي هېواد ته ورځي د یو هدف دپاره اول یې خلک سره اچي، بیا خپل هدف ته ځان رسوي. لهذا په هغه حالات کې دا ضروري وه چې د زغم څخه کار واخیستل شي او اوس هم باید د زغم څخه کار واخیستل شي تر څو کراکره دا مملکت مخته ولاړ شي او دغسې تعلیم یافتګان. تاسې ډېر لنډې شاید یو دوه دقیقو کې دا نورې پوښتنې راټولې کړو. یو دوه اقتصادي پوښتنې. تاسو ډېر اقتصادي موضوعاتو کې کافي توجه مو درلودله او معلومات مو هم ترې وحدوله. ګوادر بندر چین جوړوي، دا به څومره مؤثر اوسي د افغانستان پر اقتصاد باندې افغانستان پر تنظیم؟ دا ګوادر بندر چې چینایان جوړوي دا یو مهمه غټه پروژه ده او دا به بې له شکه چې د پاکستان ډېر په خیر وي او د چین په ډېر په خیر وي، د دې سیمې په ډېر په خیر وي. که چینایان افغانستان ته د ګوادر د بندر لارې خلاصې کړي او په افغانستان کې هم ترانزیټي لارې خلاصې کړي چې افغانستان په ډېر اسانۍ سره وکولی شي چې ګوادر ته ولاړ شي او چابهار ته ولاړ شي او اسیا میانه ته پر موږ لارې خلاص شي، بیا نو دا د افغانستان په ګټه ده بې له شک. او که یوازې دا د پاکستان دپاره وي او افغانستان ځینې منځوي وي، بیا نو د افغانستان په ګټه نه ده. بله پوښتنه د ټاپي پروژې ده. ویل کېږي چې اوس داسې ګنګوسې چې کابینه کې داسې بحث شوی، معامله داسې شوې ده چې پخوا داسې و چې هم به 400 میلیون ډالر اخیستل کېږي، هم به کافي اندازه ګاز. ولې اوس ګمان کوم چې یوازې د ترانزیت پیسې اخیستل کېږي. یعنې دې پروژې څخه باید موږ هم دومره ګټه پورته کړو؟ نه، د دې سره زه مخالف یم. ما دا خبره واورېدل، خو دا جو چې رښتیا نه وي. افغانستان باید پوره شریک وي په دې پروژه کې. افغانستان باید خپله هره ونډه په دې کې ولري او د دې څخه استفاده وکړي. هم باید د ټاپي پروژه کې موږ د ګاز څخه استفاده وکړو، هم باید پیشبین اوسېږو که په آینده کې زموږ ګاز وو او ګاز مو صادروي، باید همدغه پایپلاین د لارې زموږ ګاز هم صادر شي دنیا ته. هند، چین، روسیې ته ستاسو سفرونو کوم سیاسي پیغام درلوده؟ ځینې کسان یو سور څراغ د امریکا د یو مخالف له ادرسه امریکا ته بولي. د امریکا سره زه اختلاف نه لرم، د امریکا سره مفکوري اختلاف نه لرم. امریکا یو ستر مملکت دی، یو ستر ملت دی، عزت یې د افغانستان سره مرستې هم کړي دي. چېرته چې د افغانستان سره مرستې کړي موږ د هغه عزت کوو، مننه کوو، ډېر مننه کوو، مشکور یو. زما د امریکا سره اختلاف صرف په یوه ځای کې دی، هغه دا دی چې تروریزم په افغانستان کې نه دی، نو انسان وژنه ولې په افغانستان کې ده؟ د دې عملیات ولې په افغانستان کې دي؟ او هلته چې تروریزم دی هلته ولې ورځي نه؟ دوهم که امریکا په دې سیمه کې لوی اهداف لري